شمع مړه کړه ډیوه مړه کړه رڼا نه مري. شمع مړه کړه ډیوه مړه کړه رڼا نه مري. شپه که هر څومره تیاره شي سبا نه مري. پاچا ولاړ شي پاچا راشي پاچا مړ شي. پاچا ولاړ شي پاچا راشي پاچا مړ شي. خو وطن زموږ لیلا ده لیلا نه مري. خو وطن زموږ لیلا ده لیلا نه مري. د ستوري رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو اوریدونکو، پتمنو هیوادوالو، درنو خویندو او ورونو، د مینې ډک سلامونه مې ومنئ. هیله ده دا د ژمي یخې شپې او ورځې د کورنۍ په تودوالو او ښه ژوند کې تېرې کړي. دا دی د یوې اوږدې مودې ځنډ نه وروسته بیا هم زه تورپیکۍ قادري د ګران همکار بصیر بیدار ستوري صاحب سره د یو بلې فرهنګي بنډار په وړاندې کولو کې ستاسو په چوپړ کې یو. د نن ورځې په خپرونه کې مو یو ډېر ځوان او بااحساسه شاعر او لیکوال خپرونې ته مېلمه کړی چې باور لرم د دوی خوږې خبرې او اشعار به ستاسو هم خوښ شي. چې دا ځوان او خوږژبی شاعر اجمل اټک یوسفزی صاحب دی چې په مینه هرکلی ورته وایم. هیله ده د خپرونې تر پایه را سره اوسئ او خپرونه د دوستانو سره هم شریکه کړئ. ډیر ګران همکار ستوري صاحب السلام علیکم، ستړي مسئ، ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د یو لنډې مودې وروسته بیا هم خپل ګران همکار سره یو ځای استودیو کې یو او یو بل فرهنګي بنډار په وړاندې کولو کې د اورېدونکو په چوپړ کې یو. ډیره مننه قدرمن همکاري. زه هم تاسو ته د خپرونې قدرمن میلمه ګران اجمل اټک یوسفزي او درنو پتمنو دوستانو مینوالو ته چې دم ګړی زموږ سره یو ځای شوي دي او خپرونه ګوري او اوري، د زړه د تله ګېډۍ ګېډۍ سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې درانه اورېدونکي را سره تر پایه پورې دا خپرونه کې اوسي او زموږ د دروند میلمه د اټک د غزل باغ د رنګونو او د ګلونو نه خوندونه واخلي او د اټک په دردونو کې خپل دردونه هیر کړي. مهرباني. بله، ډیر قدرمن اجمل اټک یوسفزی صاحب، په درنه مینه مې سلامونه او درناوی ومنئ. ښه راغلاست. خوشحاله یم چې اټک صاحب نن ورځ د ستوري رادیو تلویزیون په استودیو کې د ځان سره وینو. ستاسو یې قدم زما یې لیمه هرکله راسي. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه ستاسې نه او د بصیر خان لالا نه. زه ورته مینې نه لالا یم، که څه مودې به تقریبا سره همزولي وي یا به کال نیم فرق هم ترمنځ وي. او ستاسې د مینې محبت او اخلاص نه ډیر منندوی یم او ستاسې د هلې ځلې ادبي هلې ځلې مستا یم همیشه چې د ژوند په دې بوخت وخت کې تاسې خپل فرهنګ او ادب ته وخت ورکوئ او دغه یو مثبت مصروفیت هم پیدا کړی چې هم خرما هم ثواب هم خدمت دی او هم ځوانانو دپاره مو یوه ډیوه بله کړې. نو ستاسې منندوی یم او کور هم ودان. ډېره مننه. هیله کوم اټک صاحب، واقعا زه ډیره خوشحاله یم چې پس د مودو انتظار بیا هم پوهېږم چې اټک صاحب ډیر مصروفه دی، کارونه یې ډیر دي، خو بیا هم دا چې خپل وخت موږ په اختیار کې راکړئ او استودیو ته راغلاست نو نړۍ مننه کوم. اټک صاحب تاسو خو ماشاءالله دوستان او ملګري مو ډیر دي او ټول ستاسو اشعار او لیکونو سره اشنایي لري، خو بیا هم که اټک صاحب په خپل د ځان په هکله یو څه ووایي چې اټک صاحب څوک دی، چیرې زیږېدلی دی، تحصیلات یې تر کومه انده کړي دي او اوس چیرې ژوند کوي، په کومه دنده بوخت دی، نو دا به خوشحاله سو. اټک صاحب مننه. الله دې تاسې خوشحاله لري او
ژوند خو د رښتیا هم د هر چا ژوند په خپل دغه کې په خپله برخه کې بوخت دي. هېڅوک داسې نشته چې ژوند یې بوخت نه وي. خو زه بله ستاسې نه مننه کوم چې تاسې دومره بوخت وخت وباسئ خپل خدمت ته د ژبې او د قوم دپاره، او موږ خو باید ورته وخت وباسو او وخت ورکړو. که څه هم د ژوند ماتې ګوډې ډېرې، خو دا هم زموږ د ژوند یو مصروفیت او بوختیا ده، ادب او فرهنګ او خپلې ژبې او قوم ته خدمت کول. بله زه خو څنګه چې تاسې ویل نوم خو مکمل ویل، همدغه نوم دی چې اجمل او اټک تخلص د پلار نه راپاتې دی، او یوسفزی کورنۍ تخلص دی. بله او اکثره خو زمونږ دغه دی چې موږ د افغانستان یو، نو افغانستان دا معنا چې د امونه تر اباسینه پورې دا ټوله زمونږ خاوره ده، او سړی چې په دې خاوره کې هر چېرته اوسېږي هغه افغان دی او پښتون دی، هغه د دې وطن بچی دی. خو زیږېدلی په ننګرهار کې یم، او بیا ډېر وخت هم کوچنیوالي په کابل کې تېر شوی دی، او د ژوند ډېره برخه هم بیا په پېښور او جلال آباد کې تېره شوې ده. څه زده کړې مې پېښور کې کړي دي، او بیا څه بېرته په کابل او جلال آباد کې. لوړې زده کړې مې د ننګرهار پوهنتون او فارغ د کابل پوهنتون نه یم، چې اکثره ښه خام دوره او ملګري تقریبا په دا اوس وختونو کې داسې ښه لیکوالان او شاعران چې دي دا اکثره زما همصنفیان پاتې شوي دي، او چې اکثره ټول زموږ په ادبیاتو کې یاد او منلي خلک دي. اوس زه خو به دومره یم که نه یم، خو ډېر ښه ملګري او عام دوره چې مو هغه ټول د ښه قلم او د ښه فکر او د ښه نوم خاوندان دي. کوم پوهنځی مو ویلی دی اټک صاحب؟ پښتو ژبې د ادبیاتو د پښتو څانګې نه فارغ شویم، کابل پوهنتون نه. بله 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 ښه. او اوس چیرې ژوند کوئ؟ اوس په سکاندیناویا کې ژوند کوم، که د ملګري دوستان په سکاندیناویا د ناروې په هېواد کې اوسېږي. بله بله. او څه دنده لري اټک صاحب فعال د دا خوږو شاعري برسېره چې ډېر خواږه شاعري کوئ، ښه نظمونه او نثرونه لیکئ، ښه مطالب خپل په صفحې کې ایږدئ، برسېره په دې څه دنده لري اټک صاحب؟ دلته خو نو واقعا څوک چې راشي او په دې ملکونو کې زموږ او ستاسې د هېواد تحصیل او تعلیم یادار هېواد نه چې بل هېواد ته څوک زیاتمن په هغه سطحه یا منل کېږي یا نه چې کوم د خپل هېواد کې دی کړي. نو او یو دا بل دی چې د مسلکونو هم په سره فرق کوي. زموږ پښتو ژبه پښتو ادبیاتونه هغه په دې ملکونو کې په داسې دفتري ژبو دفتري کارونو کې مو نه پکارېږي. نو متاسفانه زه په خپل مسلک کې کار نه کوم، په غیر مسلکي کار کوم، خو یو کار چې دی خوشبختانه چې ورته خوشحاله یم، په اصطلاح مسلکي غوندې دی. کله کله دلته په دا ناروې کې میشت پښتانه چې دي دوی چې کله د مورنۍ ژبې امتحانونه ورکوي یا د پوهنتون په سطحه یا دلته د کالج چې ورته وایي د هغې په سطحه او د ښوونځیو په سطحه باندې دوی ورته سانسور وایي، نو په هغې کې کله کله د دې ممیز یا د سانسور په توګه هم کال کې یو وار یا دوه وارې دغه وظیفه هم را تر غاړې ده د نورو ملګرو د ګروپ سره. البته بله بله بله، ډېر ښه ډېر ښه. مهرباني اټک صاحب زه هم درته په خپل نوبت باندې هرکلی وایم، مګر چې مخکې مې وویل هر کله راشي او مننه هم درنه کوو چې زموږ د راډیو تلویزیون دغه بلنه مو په ورین تندي ومنله. موږ ډېر ارزو لرله چې ستاسو سره دغسې یو ادبي بنډار ولرو، ځکه ستاسو خپله شخصیت هم ډېر خوږ شخصیت دی، په ما باندې په غیابو کې ګرانې ګوره دومره درته ووایم چې ډېر زیات را باندې ګرانې. او بل دا دی چې ډېره خوږه شاعري هم کوئ، ډېرو سندرغاړو هم ستاسو شعرونه ویلي دي. یو ستوري صاحب یوازې پر تا باندې ګران دی، پر ما نه دی ګرانه و نه ضرور چې په ما ګران یو نو په تا خو به ضروري ځکه زموږ ټول دوستان چې دي هغه چې کوم زموږ دوستان دي په شریکه باندې دي که نه. بس هغه شاعر وایي زړه په زړه نه وایي چې په ما ګران یم، نو څنګه چې په تا ګران یم نو زما به ولې بده شي. دا مینه زموږ او ستاسې ټوله چې دی اړیکه دی او فرهنګي په اصطلاح لینک هم په منځ کې پروت دی، او د هغې وجې نه ټول سره یو بل پیژني، یو بل سره په غیبو کې مینه ده، همدغه خپل خدمت ته وجې نه ده. او ستاسې نه مننه، الله دې درون لره خوشحاله اوسې، ستاسې ادبي هلې ځلې او په اصطلاح په لویه کې ستاسې د کورنۍ د ډاکټر صاحب نه راواخله تر دې دمه پورې ټول د زموږ دپاره د ویاړ وړ دي. او بېشکه مننه اټک صاحب، ستاسو
درنه کورنۍ ده او دا ټول زه چې ګورم څومره خدمت چې تاسو د خپل ژبې او خپل ولس دپاره کوئ دا هم د چا نه پټ نه دی. خیر اوسې، مننه. بس دی دغه نه به تېر شو. راځئ زه به راشم خپلې یو پوښتنې ته یو پوښتنه برنه وکړم، بیا به زه دا تورپیکۍ خور زمونږ کمنټونه بره تېرېږي نو هغه به د اورېدونکو مونږ ځان سره تل په خپله خپرونه کې مشغول ساتو، دا به مونږ ته د کمنټونو هغه وکړي او تاسو به ورته جواب ووایي. مننه. خاصه به وکړو د خیرول نه. نو شاعري خو ماشاءالله ستاسو ډېره خوږه ده. دا راته ویلی شي چې څو کتابونه هم چاپ شوي دي؟ شاعري بیا خوږه یا به نه په دې خو زه خپله هم نه پوهېږم. او خو ما دپاره خو د قناعت وړ ځکه نه ده چې زه هر سړی په خپله نیمګړتیا په خپله پوهېږي او زما شعرونه هم دغسې دي. ځکه ډېر وخت کېږي ما شعر هم په همدې خاطر نه دی لیکلی او نه مې ورته زړه کېږي چې شاعرۍ کې نوښت نه وي، ابتکار نه وي او یو څه پکې وي نه، نو ښه دی چې سړی کمه کړي د ډېرو په ځای نه د کیفیت په ځای. نو دا ډېر وخت کېږي زه شاعري مې ډېره دغه شوې، کمه شوې، کمرنګه شوې ده. یوه ده او بل دا دی چې کتابونه خو زما که څه هم تاسې د شاعر په نوم مخاطب کړی یم، خو زما تقریبا تر دې دمه 14 کتابه چاپ شوي، په دې کې 2 د شاعرۍ کتاب دي، نور ټول د قصو دي، د طنزونو دي او 2-3 پکې تاریخي څېړنیز کتابونه دي. نو په دغه برخه کې ما ډېر کار په دغه کې کړی ده، شوق مې د طنزونو سره او قصو سره او ناول سره. شاعري پکې هسې هوایي راځي چې چېرته کوم بیت نیم راشي پکې ولیکو. بالکل مونږ ته پته ده چې تاسو نثر کې هم ډېر زیات کار کړی او ډېر کتابونه هم د لنډو کیسو د هغه هم لیکلي. دا آغاز هم د شاعرۍ لکه په کوم وخت کې کړی؟ دغه هم ډېره ګرانه پوښتنه زما دپاره ځکه چې کله کله زه هم په دې نه پوهېږم چې دا شاعري ما کله شروع کړې، خو څومره چې زه فکر کوم دا زمونږ او ستاسې ماحول دا د پښتنو چاپېریال داسې دی، سړی دې لنډیو ته وګوري نو زمونږ او ستاسې هره خور او مور او مېرمن چې ده دا په خپل ذات کې شاعره ده، ځکه دا زمونږ طبیعت دغسې دی. بل دا زمونږ د ژبې جوړښت هم دغسې دی. او بیا په دې ټولو خبرو کې نو وایي پښتونخوا او پېښور او ننګرهار او دا خو داسې سیمې دي چې هر هغه سړي ته د یو الهام ورکوي او انګېزه ورکوي. بیا زمونږ په سیمه کې خو د خدای فضل دی، زمونږ مشرانو کې ډېر ښه شاعرانو. زه فکر کوم چې په غیر شعوري لحاظ باندې دغه خلکو نه موږ اغېز اخیستی دی او د ورکوټوالي نه به مات ګوډ الفاظ او شعرونه او شیونه لیکلي. نو بیا خو چې کله هم دا د پوهنتون دوره وه په دغه وخت کې، نو بیا زه پوه شوم چې یاره زه خو شعر لیکم او یو څه راسره راټول شوي. نو د هغې نه وروسته مې بیا ځینې شعرونه ځان سره وساتل. ما زه دا خو په کارېږي کوو شو کله بیا سړی د کتاب په بڼه هم چاپ کړي. نو په همدغه توګه دا دی تر ننه پورې را روان دي. ډېر ښه. بس د شعر چینه بیا خدای پاک چالو که او زه به تورپیکۍ خور نه خواهش وکړم چې ګرانې همکارې تاسو دغه کمنټونه که چېرته ګورئ د هغې جوابونه ورته ووایم. بله ستوري صاحب زه خو کمنټونه وینم، خو زه تر څو چې د اټک صاحب یو شعر وانه وړم کمنټونه نه وایم، په دې خاطر چې دوستان د شعر سره اشنایي ولري وایي بیا نو زه کمنټونه وایم. نو اټک صاحب که زحمت نه کېږي یو ښکلی شعر دی موږ او اورېدونکو ته واوروه او بیا به د خیرات تورپیکۍ کمنټونه ووایي. خو شعر خو تاسې ډیپلومه کړو اورېدونکو واورېدو که نه، که په هغې بیا تنده نه ماتېږي. نه نو دا نن ورځ خو هر شاعر چې راسي اټک صاحب هغه خو موږ شعر داسې ژر پرېږدو. دونه مینهوال دي راغلي دي چې دا ټول غواړي ستاسې شعرونه واوري، ستاسو غږ واوري. ماشاءالله ډېر ښایسته شعرونه مو دي. نو خپرونه هغه وخت رنګینه ده چې د شاعر په شعر یې پیل کړو او په شعر یې ختم کړو. نو مننه ستاسې لطف دی. زه به یو شعر تاسو ته ووایم، یو شعر خو ورته به یا ووایم یا نه، خو یو څو الفاظ دي. نو دا هم د دردونو په نامه باندې د تازه غونده شعر ګوټی دی. په انتظار کې انتظار څه خواږه دردونه. غږ مې اورئ؟ بله اورئ. په انتظار کې انتظار څه خواږه دردونه او کله قرار کې ناقرار څه خواږه دردونه. واه هلو قطع شو غږ دی اټک صاحب. اټک صاحب که میکرافون مو بند کړی دی یا بل خواته مو ایښی دی خپل ځای ته نو که تغیر ورکړئ چې ستاسو غږ قطع شو. اټک صاحب نه پوهېږم چې هماغه ټلیفون نه شعر وایي چې کوم یو کې د خبرې کوي دغه وجه باندې کله قطع شي. خو زه داسې به وکړو چې تر څو اټک صاحب دغه کېږي یا به یا به ترانه
اوس غږ راغی، اوس غږ قطع و اټک صاحب، بیرته خپل شعر د سره شروع کړئ چې غږ مو قطع شوی و. ګوره چې زه دا شعر وایم هغه ما سره یاري نه کوي، دا اواز دغه خرابېږي لاین. تاسو قصد خپل غږ موټروي چې وایران شي، زه خو پوهېږم. خدای دې نه کړي نه هغسې خو نه کوي. به څه خبره نه وي. خیر زه به تاسې یو غزل ووایم، همداسې به یو غزله تاسو ته ویم وایي لکه سیوری دي جانانه ما له ځانه سره یو څه، چېرته مه ځه بې له مانه ما له ځانه سره یو څه. یو بیت ته دغه باندې به اوس اکتفا وکړو، بیا به وروسته نور شعرونه هم یو د خیر. سمه ده. دوستان ډېر راغلي دي ستوري صاحب، خو زه دغه ځای نه چې زه کمنټونه وینم زه وایم که د دې کمنټ نه پاس تاسو کمنټونه وینئ، چون تاسو ته د فلسفې باندې هم راځي، بیا به هغه وروسته تاسو ووایاست. سمه ده. زه د عبدالقادر سروار صاحب ورور د کمنټو څخه شروع کوم چې دغه داسې ښځې وینم. قدرمن عبدالقادر سروار صاحب را سره دی، سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ماته او اټک صاحب ته وړاندې کوي چې زه دوی ته هرکلی وایم. سلامتی علیکم سلام. خوشحاله یم چې دا قدرمن ورور زموږ سره په خپرونه کې دی. ډېر ګران ورور مې محسن خان صدیقي صاحب را سره دی. صدیقي صاحب هم سلامونه وړاندې کوي، وایي چې ما سره هم کتاب شته، یعنی د اټک صاحب کتاب هم د صدیقي صاحب سره شته. بس نو ټولو ته کتابونه ورستولي دي، یو ماته کتابونه دې راستولي. ته دا جنګ نه پاته دی ورسره، بیا به د دې پسې ورسره دا جنګ کومه. قربان مسلم صدیقي صاحب، کور مو ودان، هر کله راسئ. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. ډېر ګران اورېدونکی مو رولا میرخیل راسره دی چې دوی هم سلامونه لیکلي دي او یو لنډ شعر راستولی دی چې زه بیا د خپرونې په ترڅ کې د ده شعر ووایم. زه یوه هیله کوم د دوستانو څخه چې چون زموږ د دې هفتې یا د نن ورځې میلمه اټک صاحب دی او تاسو خو پوهېږئ چې اټک صاحب څومره خواږه شعرونه لري، نو راځئ چې دغه یو ساعت د اټک صاحب شعرو ته اختصاص ورکړو، د ده شعرونه به واورو. ستاسو شعرونه به خو بیا زموږ بنډارونه شته، بیا به ستاسو شعرونه په هغه خپرونه کې حتما زه د کلمه کم یا ووایم. ګران ورور مې همت سرجنګ صاحب را سره دی چې وایي سلامونه او احترام تورپیکۍ خورکۍ ته، تا ته، ستوري صاحب ته او همچنان اټک صاحب ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. همت سرجنګ صاحب ستړی مه سئ، خدای دې راوله، هر کله راسئ. زما ګرانه خورکۍ شمع سرور را سره ده. شمع سرور ګلان په لاس کې نیولي دي اټک صاحب، ولې ګلان تاسو ته راوړي دي. بیا نو سلامونه او نیکې هیلې ټولو ته وړاندې کړئ. یو لوی کمنټ یې لیکلی دی شمع سرور خور، نو هغه وایي چې زه درته ووایم. مهرباني هغه ما لیکلی. شمع سرور خور لیکي چې سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ډېرو قدرمنو هر یو اغلې مېرمن تورپیکۍ جانې قادري خور، محترم ډاکټر بصیر بیدار ستوری صاحب او د خپرونې قدرمن میلمه محترم اجمل اټک یوسفزی صاحب ته، د خپرونې ټولو قدرمنو اوریدونکو ته په ډېرو ښو شیبو کې په ډېره مینه او خلوص سلامونه تقدیموم. ایله چې د منلو وړ وګرځي. همدارنګه عبدالصبور الوکوزي صاحب سلامونه لیکلي، دا چې تا نه پاتې شوي هغه نومونه اضافه کړم. او ارمان جان سلامونه لیکلي دي د زړه کومې قدرمن میلمه ته، او نور تاسو خپل دغه بهینه انشاءالله. زه د ټولو دوستانو سلام ته علیکم سلام وایم، په خاص ډول خپل ګرانې خورې شمع جانې ته چې همیشه زموږ خپرونه اوري او راځي. کور د ودان شمع جانې، خدای دې مخ واروه. همدارنګه هلال صاحب را سره دی چې وایي دوی هم سلامونه وایي چې زه دوی ته ستړی مه سئ وایم، هر کله دې راسي خدای مو راوله. قدرمن انور شاه انور صاحب را سره دی چې انور صاحب هم زموږ د دې پښتو خوږژبی شاعر دی چې سلام ته علیکم سلام وایم. وایي زما لخوا توده مینه او ادب ومنئ. زما سره د انټرنیټ یو لږ ستونزه ده، خو کوشش کوم چې وایي درسره اوسم. یو غټ زړه یې هم په لاس کې نیولی دی او اټک صاحب ته ډالۍ کوي چې زه ورته وایم چې اټک صاحب خو بیا وروسته ستاسو سلامو ته جواب ورکوي، خو زه وایم چې انور وروره قربان د ښایسته زړه سمه، خوشحاله یم چې تاسو راسره یاست. شمع جانې بیا راته لیکل کې ډېره ښکلې خپرونه مو چمتو کړې ده. قدرمنو ویاړم په تاسو، واقعا کور د ودان شمع جانې، خوشحاله اوسئ. ګران ورور مې محمد ایواز افغان صاحب را سره دی. وایي د ډېر وخت وروسته سلامونه تورپیکۍ جانې تاسو ته، ستوري صاحب ته او محترم اجمل اټک یوسفزي صاحب ته وړاندې کوم، د خپرونې ټول قدرمنو اورېدونکو ته هم. وایي نیمه شپه ده یم رنځور ساړه مې کېږي، نیمه شپه ده یم رنځور ساړه مې کېږي،
چې رایاد مشي ضرور ساړه مې کېږي. مننه افغان صاحب، کور ودان، سلام ته دی، علیکم سلام، ښه راغلی، هر کله راسې، ستاسې قدم زما یې لیمه. ډېر ګران ملګری، دوست او زموږ د رادیو همیشنی اورېدونکی چې تل خپرونې ته راځي او ستایي، شیرزاد صاحب د روسیې څخه راسره دی، چې شیرزاد صاحب هم سلامونه تاسو ته، ما ته ټک صاحب ته وړاندې کړي دي، وایي شاد او آباد اوسئ، ښه خپرونه مو ده. کور د ودان شیرزاد صاحب، خدای دې مخ واروه، هر کله راسي. ډېر ګران ورور مې قدیم پرهیز چې خوږژبی شاعر دی او زموږ د خپرونې میلمان و په تېرو خپرونو کې، دی هم خپرونې ته راغلی دی، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي چې زه دته هرکلی وایم، خوشحاله یم چې په خپرونې کې راسره دی. شیرزاد صاحب لیکلي دي چې وایي ډېر ویاړم چې اجمل اټک یوسفزۍ صاحب ته جلا غرونه سلامونه وړاندې کوم. دروند اټک صاحب د ستر پښتون قوم یو وتلی لیکوال او ځوان شاعر دی. بله شیرزاد صاحب، زه هم د سره همغږی یم، واقعا اټک صاحب مو په ډېر خواري راویستلی دی. زه بیا قصې درته وکړم چې ما څونه جنګونه د ده سره کړي دي، دی راسې خپرونې ته، خو د ده کور ودان چې زما هر جنګ و هر ګیله یې په ډېر وړین تندي منلې ده. ګران ورور مې امان ابراهیم خیل صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ما ته او ټولو ته وړاندې کوي. وایي خوشحاله یم، ډېر ښه او په زړه پورې خپرونه ده، خوشحاله او باعزته اوسئ. مننه ابراهیم خیل وروره، ستاسو سره کور مو ودان، خوشحاله یم چې راسره یاست. ګران ورور مې بګت صاحب راسره دی چې بګت صاحب هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي. وایي د مسافرینو ډک سلامونه او احترامات تاسو درې واړه ته، تورپیکۍ خور، ستوري صاحب او اجمل اټک صاحب ته وړاندې کوم. سلام ته دی، علیکم سلام بګت وروره، ښه راغلی، خدای دې راوله. قدرمن دانیال صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي. وایي ډېر خوشحاله یم چې د ستوري رادیو تلویزیون اورم او دونه ښه خپرونه مو ده. نړۍ مننه دانیال صاحب، خدای مو خوشحاله لره. قدرمنه شمه جان راته لیکي چې مننه تاسو نه قدرمنې تورپیکۍ جانې، زموږ ویاړ یاست. قربان دې سمه شمه جانې، ته مې د سترګو تورې، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره برخه اخلي. قدرمن عبداللطیف سرور صاحب راغلی دی چې دوی هم وایي محترمې میرمن قادري، محترم ستوري او محترم میلمه یوسفزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم، ښه راغلاست ورته وایم. موږ په تاسو افتخار کوو چې خپلې ژبې او هیواد له کلتوري او فرهنګي خدمت کوئ. یوسفزي صاحب واقعا یو ښه شاعر دی، موږ ورته کامل صحت او دایمي بریا غواړو. لکه چې دوی هم پوهېدلی دی چې اټک صاحب یو لږ سردرد و ریزش کړی، زکام دی، نو صحت یې ورته غوښتی دی. قربان مو سمه، مننه، کور مو ودان. زما یو ډېر ګرانه خور چې لومړی ځل ده چې خپرونې ته راغلی ده، ما ورته لینک استولی و، دوی فکر کوم چې په امریکا کې ژوند کوي، بلې و سنم خور مې خپرونې ته راغلی ده چې دوی لیکلي دي چې محترمې تورپیکۍ خور او ستوري صاحب ته او ستاسو میلمه ته سلامونه وایم، پروګرام مو ډېر ښایسته دی، اورم یې. نړۍ مننه سنم خور جانې، خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یې، ستړې مه سئ، هر کله راسئ. تاسو دا وخت په امریکا کې پوهېږم چې شاید ناوخته وي، خو بیا هم زموږ خپرونه اورئ، نو کور مو ودان، بېتا دې نه سمه خورکۍ. قدرمن ورور مې نجیب الله تسل صاحب راسره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ما ته او ټولو ته وړاندې کوي چې تسل صاحب ستړی مه سئ، هر کله راسئ. هیله لرم چې خپرونه مو تر پایه په مینه واورئ. ګران ورور مې قاسم ارمان صاحب راسره دی چې ارمان صاحب وایي زما مسافرانه او غریبانه سلامونه مو هم در سره واخلئ، خپرونه مو په زړه پورې ده، اورم یې. نړۍ مننه قاسم ارمان صاحب، ستړی مه سئ، سلام ته دی، علیکم سلام. زما د مینې ډک سلامونه او زما د همکار د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. اټک صاحب په خپله بیا تاسو ته ستاسو د سلامو جواب درکړي. خوشحاله یم چې په خپرونه کې راسره یاست. موږ هم والا مسافر هم یو، غریب هم یو، خو بیا هم راځو خپل خپرونې کوو او بې تاسو دې نه سو. قاسم وروره بس دغه سلامونه وه اټک صاحب چې ما تاسو ته وویله، نو دا تاسو پوسئ او ستاسو مینوال. مهرباني اټک صاحب. ډېره مننه ستاسې نه یو ځل بیا او د ټولو درنو اورېدونکو نه، مینوالو نه ستاسې د راډیو.
کور د ټولو ودان د هر ځینې چې سلامونه را لېږلي موږ هم سلام ته وعلیهم سلام ویو او بس ستاسې هماغه خبره چې موږ هم مسافر هم یو غریب هم یو والا داسې یخو یخو ملکونو کې هم پراته یو او د ګرمو سلامونو باندې د سړي تسل وشي نو مننه چې تاسې وسیله شوې او د ټولو دوستانو سره هغه دی بیا په اصطلاح مخامخ خبرې کوو نو کور هم ودان او د ټولو سلامونو ته وعلیکم سلام. مهرباني ستوري صاحب. بس دا په دې د خپرونې په دې برخه کې به یو سرپرایز دغه ته ورکو د اټک صاحب ته یوه د کلمه ده که ستاسو خوښه وي دا به ورته ووایو بیا به د هغې یو ترانه ده هغه به په خپرونې په منځ کې ورته وکړو. اټک صاحب ستاسو اجازت دی؟ بیخي ولې نه به اجازه اټک صاحب نن نه خلاصېږي شعرونه ونه وایي که هر رقم زکام یا ماس اټک صاحب من سره زما سره ښه دغه مې ورته راغونډ کړی دی ښې سندرې هم را سره دي او د کلمې هم دي او شعرونه که دی نه وایي موږ سره دغه پروت دی د ریکارډ یې ټول پروت دی بس دا ښه خبره دغسې بیا زه بیا هم واورم او خوند به ترې واخلو راځئ سمه ده زه دغه د کلمه ږدم او تاسو ورته غوږ شئ انشاءالله. اوکې د زړه په غوږ یاورم. څوک به مې زړه نه یاره تا وباسي څوک به مې زړه نه یاره تا وباسي دا ستا یادونه مانه سا وباسي یو سمندر کې دا دی بیا ډوبېږم یو سمندر کې دا دی بیا ډوبېږم څوک به مې اوښکې ننو بیا وباسي له مسیحا به خدای ګو نوي کمه له مسیحا به خدای ګو نوي کمه د مې غمونو نه لیلا وباسي جانانه مینه دي عجبه مینه جانانه مینه دي عجبه مینه د زړه له تله مې ژړا وباسي هسې خپل ځان هم کله تیر باسي څوک هسې خپل ځان هم کله تیر باسي څوک یو درد د خولې نه په خندا وباسي هسې خپل ځان هم کله تیر باسي څوک یو درد د خولې نه په خندا وباسي د رقیبانو په فریب او مکر اټک خپل کور نه اوس دنیا وباسي د رقیبانو په فریب او مکر اټک خپل کور نه اوس دنیا وباسي څوک به مې زړه نه یاره تا وباسي دا ستا یادونه مانه سا وباسي ښه دا زما یو ناچیزه تحفه وه چې ما تاسو ته ډالۍ کړه نو ما خو کوشش وکړې نه پوهېږم چې ستاسو به خوښ شوی که نه یې خوښ شوی مګم شعر مو ډېر ښکلی واقعا ډېر ښایسته شعر مو دا شعر خو زما نه خوښېده خو اوس مې ډېر خوښ شو
هغه پخوا به خلک خبره کوي یو ولسي ټوکه ده چې چرګ بیرون مه ګوره هغه وخت یې ګوره چې تالي کې پروت یې مرچ و مسالې پي نو بیا خوند ته ګوره. دا خو ستاسې کمال دی د شاعر به دومره پکې که څه هم تاسې دواړه تاسې او ډاکټر صاحب دواړه شاعران استئ او ښه شاعران استئ تر ما تکړه خو د شاعرانو شعر هغه وخت خوند کوي یا سړی ترې خوند اخلي چې د بل چا د خولې نه واوري یا بل څوک یې ووایي. نو ډیره مننه خوند یې راکړي چې رښتیا خبرې ووایم اټک صاحب چې د ویډیو په ډیزاین کې ستوري صاحب مرسته کړې وه شعر زما و او ویډیو دوی ترتیب کړې وه چې ستوري صاحب خو ماشاءالله طوفان کې په هرې ویډیو کې ډېر ښایسته یې جوړه کړې وه چې زه ستوري صاحب څخه نه هم نړۍ مننه کوم. مننه ستاسو دواړو نه مننه چې دغه شان خواږه دغه په موږ باندې پروژه یو د غږ خواږه یو بل د کلام خواږه نو بیا خو موږ ته حتمن راځئ ستوري صاحب چې بیا هم د اټک صاحب څخه یو شعر واورو چې دوستان ډېر راغلي دي وایي اټک صاحب موږ ته شعرونه نه دي ویلي نو خو بیا ګیله کوي اټک صاحب تاسو یو خوږ غزل یا شعر هر شی چې په لاس کې لرئ هغه موږ ته اورېدونکو ته ووایاست او بیا دغه نوي ورونه چې څوک راغلي دا مور سره بله هغه مور سره وایم چې په دې شرط چې اول اټک صاحب موږ ته یو شعر ووایي بیا به زه نور کومنټونه ووایم. یو بیت به ورته ووایم په یو بیت به ګزاره کوو ځکه چې یو بیت یو غزل پوره ووایه اټک صاحب وایي دغه د ملګرو اورېدونکو ته به د ترانې او دغه برخه ووایم چې دوی به م کیدای شي په زړه لږه ښه ولګېږي او حالات او شرایط هم همدغسې دي چې په دې امید دی چې خدای داسې یو څوک را پیدا کړي چې موږ په یو مرکز راټول کړي. نو ته به دا ویم چې مو راټول په یو کور کړي داسې څوک غواړو موږ چې مو دردونه لږ ټکور کړي داسې څوک غواړو موږ چې مو ترمنځه دا د جبر دیوال ونړوي او چې مو د ورور سره بیا ورور کړي داسې څوک غواړو موږ. دا دی یو شعر شو. بل شعر بل دومره شور ماشور کې ته ویده یې لا سوځي څنګه دومره شور ماشور کې ته ویده یې لا اوس یې په سور ور کې ته ویده یې لا دې باید باندې دوه بیتونو باندې به اکتفا وکړو راځئ. ولې د اټک صاحب دا څه خبره ده ګرده شعرونه په موږ وایاست بیا که زه شروع کوم ستاسو شعرونه خو راکړئ بیا زه بس کوم بیا ستوري صاحب وایي ته چوپ شه اټک صاحب خپل شعرونه ووایي. دا خپرونه موږ تاسو ته دغه کړې ده دا وقف کړې ده ته پکې موږ بېرته انوال کې اټک صاحب دا خو ولا عجیبه غو کار موږ سره تا وکړه دوه بیتونه باندې بس دغه کې دا او بس دا وی کافي شو تاسو مکه وکړه غږ مې اورئ او غږ دی اورو بالکل زمونږ غږ اوري. دا یو بل غزل بدوم په انتظار کې انتظار څه خواږه دردونه کله قرار کې ناقرار څه خواږه دردونه دا شعر مخکې ویلو چې تاسو ویل غږ بند شو که نه اوس یې بېرته ووایاست تر اخره پورې ووایاست چې یار پرې راغلو یار پرې ولاړو او لاړو پسې څارمه بیا زه هغه لار څه خواږه دردونه او په جان قربان 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 او په زار یې انکار خوږې اقرار نه هم انکار څه خواږه دردونه. غږ اورئ خواږه دردونه وا ها مهرباني اټک صاحب غږ هم بیا بند شو. هغه دوستان چې را سره دي زه به نومونه واخلم محترم انجینر صاحب ظریف صافی صاحب را سره دي چې وایي هغه درنې تورپیکۍ قادري خور ښاغلي نومیالی بصیر بیدار ستوري صاحب او محترم یوسفزي صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نننی پروګرام مو لکه تل په شان ښایسته او خوندور دی خوښ او بریالی اوسئ. ډیره مننه انجینر صاحب ظریف صافی صاحب خوشحاله یم چې په خپرونه کې را سره یاست. سلام ته مو علیکم سلام. بل ګران ملګری مو عبیدالله فضل صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوي. فضل صاحب ستړی مه سئ هر کله راسئ خدای دې وکړي خپرونه مو خوښه سي. همدارنګه شیرزاد صاحب بیا لیکلي دي چې وایي د محترم اټک صاحب څخه به ډېر درناوي سره د شخصي ژوند کلي او دندې په اړه معلومات غواړو. ولا شیرزاد صاحب زه خو د اټک صاحب په زوره په خبرو راولمه
یو دوه خبرې وکړي وای بس ته یو دوه خبرې وکړي دوی دا خپل خبره هم پر موږ باندې اوس خرڅوي که څنګه نه پوهېږم خو خبرې نه کوي خو زه به کوشش وکړم چې دا ستاسو سوالونه ټول د اټک صاحب څخه وپوښتم او اټک صاحب مجبور دی چې موږ ته ځواب راکړي. ډېر ګران ورور مو نجیب خان را سره دی چې نجیب خان وروره ستړی مه سې هر کله راسې خدای دې راوله خوشحاله یم چې په خپرونه کې را سره یاست. قاسم ارمان صاحب راته لیکي چې واه تورپیکۍ جانې ښکلی په زړه پورې شعر دې وویله شعري ټوټه دې اجرا کړه مننه قاسم وروره خوشحاله اوسئ. قدرمن فضل صاحب راته لیکي وایي تاسو ګران میلمه اټک صاحب ته بیتونه ډالۍ دا خو ما د خپرونې په سر کې وویله چې شتمه مو کړه ډیوه مړه کړه رڼا نه مري دا خو ما وویله خو کور د ودان فضل صاحب. فضل مولا تورکۍ صاحب را سره دی استاد مې ستړی مه سې خدای مو راوله هر کله راسې مشره خوشحاله یم چې زموږ مشران زموږ سره په خپرونه کې دي. او زما ګران ورور سردار ظهوري صاحب را سره دی دوی هم د المان څخه زموږ خپرونه اوري. ظهوري صاحب زما د مینې ډک سلامونه هم ومنئ ستړي مه سئ خدای مو راوله هر کله راسئ. همدارنګه استاد تورکي صاحب راته لیکلي چې اغلې تورپیکۍ او ستوري صاحب ته هم ځانګړي سلامونه او ښه وخت ورته غواړم. نړۍ مننه استاده ستړی مه سئ خدای دې راوله ژوندی اوسئ. سلام ته دې علیکم سلام زموږ د مینې ډک سلامونه هم ومنئ. اټک صاحب را سره یاست که ولاړاست؟ زه اورم ستاسو خبرې. زه بخښنه غواړم دلته ما سره یوه تخنیکي ستونزه ده کله چې زه فکر کوم زه نابلده یم نابلده وم ستاسې د پروګرام سره نو زه چې کومه پاڼه اړوم د شعر نو زه فکر کوم زما غږ بیا دغه کېږي پکې دغه راځي. ما خو تاسو ته مخکې نه ویلې اټک صاحب چې په دغه موبایل کې چې تاسو خپرونه کې خبرې کوئ په دې کې به شعر نه ګورئ نور بل کې ګورئ فرق نه کوي نور بیا نه ګورم راځئ په همدې دغه بیتونو به ګزاره کوو. د دې ټولو دوستانو د کور ودانې بیا هم تې مننه کوم او ټول زموږ خواږه دوستان دي مشران کشران او د ټولو د کور ودانې چې اخلاص یې وښودلو هم تاسې سره او هم زما سره او بس دا ګډ ژوند دی ګډې هلې ځلې دي کوو بیا د خیره د خپلې بقا دپاره د خپل اټک صاحب یو بله پوښتنه مې درڅخه سته تاسو چې په ناروې کې ژوند کوئ په هغه هېواد کې داسې د شعر و شاعري بانډارونه شته او کله کله افغان شاعران سره یو ځای کېږي خپل اشعار سره تبادله کوي لولي دا یو پوښتنه او بل پوښتنه خپل فرهنګي فعالیتو په هکله که موږ ته یو څه معلومات راکوي د پښتو ژبې پرمختګ او وده هلته څومره ده په دغه باندې یو څه رڼا واچوئ نو زه به خوشحاله شم اټک صاحب. په سترګو مخکې دې چې ستاسې دې پوښتنو ته ځواب درکړم دا بل ورور چې پوښتنه کړې وه که څه هم په پیل کې موږ او تاسې ما ځان ټولو دوستانو ته ور وپېژندو بیا به هم دا ملګري ته ووایم چې زه په کامه کې زما پیدایش شوی دی هلته پیدا شوی یم زیږېدلی خو په جلال آباد کابل او پېښور کې را لوی شوی یم اوس له بده مرغه یا له نیکه مرغه چې هر څنګه بولی نو تقریبا څه کم 2 لسیزې کېږي چې مسافر یو د هر څه نه لري بیخي دا وطن خو څه کوي چې د اسیان هم پسې لري نو دا په دې او دویمه خبره دا ده چې دلته د خدای فضل دی الحمدلله افغانان هم ډیر دي او پښتانه هم ډیر دي او دلته رسمي غیر رسمي ټولنې هم د پښتنو یا د افغانانو په ټولیز ډول باندې شته دي چې وخت په وخت خپلې ملي ورځې او کومې مذهبي ورځې چې دي یا کومې نورې ورځې مناسبتونه چې دي دا د خپل امکاناتو په چوکاټ کې لمانځي او سره راټولیږي. منګه هم همدغسې چې دلته یو د دې ټولو ملګرو سره یو ځای په ګډه خپله یو ادبي ناسته لرو تر اوسه دلته د افغان ادبي ناستې په نامه باندې چې البته دا غیر رسمي ټولنه ده د دې په کمون سره یا په چوکاټ کې او د حکومت په دغه کې رسمي نه ده په خپله ملګري د بنډار په شکل راټولیږو کله ناکله غونډې کوو او په دې ترڅ کې موږ ډېرې زیاتې غونډې هم کړي دي د غونډو بېلې بېلې برخې مې چې هم مشاعرې وي هم مناظرې وي هم د ځینې ملي ورځو په مناسبتونو تړاو باندې غونډې وي راټولېدنې وي او دي او همداسې کله کله د غزل شپې په نامه باندې د موسیقۍ پروګرامونه هم دوستانو ملګرو جوړ کړي دي او دغه فعالیتونه دلته کوو همداسې یو وخت یې ستاسې په شان دلته یو راډیو موږ هم لرله د افغان غږ په نامه باندې
بله چې اونۍ کې به مې یو ورځې 2-3 ساعته خپرونې کولې او تقریبا 50-60 کیلومتره شاوخوا کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې خلکو اورېدلی شولې. بله نو دغه فعالیتونه خواره واره کړي مې دي او لګیا یو کوی سمدوسې کېږي راټولېږو همیشه. ټاک صاحب د شخصي ژوند په باره کې راته یو پوښتنې ته جواب ویلی شي چې اولادونه دي ماشاءالله څو دي او په کورنۍ کې نور غړي هم د ادب او د شعر و شاعرۍ سره مینه لري که نه لري؟ د کورنۍ خو خبره داسې ده مخکې عرض وکړو چې په کورنۍ کې خو موږ چې په کومه سیمه کې رالوی شوي یم هغه اولنۍ پوښتنې ته بېرته ځم او د اغېز موږ ټول د مشرانو نه اخیستی. زه فکر کوم چې زموږ په دوستانو خپلوانو یا په سیمه کې داسې ښه شاعرانو لکه خدای دې وبخي ارواښاد سیلاب صاحب، داسې شیف تمل کاموال چې ټولو نه مشهور شاعر دی او ښه شاعر ولسي شاعر دی چې دا یو شعر یې ټولو پښتنو ته به تر ډېر وخته پورې یعنې ژوندی چې بیا کډې بارېږي پړي واچولو خانو کې بالکل داسې سید مراد بابا دی الله وبخي چې د سیمې ډېر ښایسته شاعر و. ملنګ جان بابا چې په همدا زموږ او ستاسې په سیمه کې شاعري کړې او رالوی شوی دی ملنګ جان بابا. نو دغه ټول اغېز د همدغه خلکو دی. بیا زموږ په خپله کورنۍ کې زما ترونه زما نیکه دا ټول شاعران پاتې شوي په هغه ولسي دغه کې البته په ولسي سطحه باندې ښه شاعران د خپل سیمې کې پاتې شوي دي. همداسې زموږ ورور حاجي صاحب وکیل اټک ښه شاعر وکیل اټک صاحب هغه هم شاعري کوي، ښه لیکوال دی، ښه شاعر دی. که څه هم ما د شاعرۍ او د لیکوالۍ ډېر روزنه او تربیت حاجي صاحب نه وکیل اټک نه م اخیستی خپل ورور نه. په مشرانو کشرانو کې نو ډېر دغه لرو د خدای فضل دی. چا خبره کامه کې خو نو 4 سړی ګوري شاعر دی. بالکل کامه خو شاعر خیزه سیمه ده ټوله په اصطلاح ټول پښتانه لکه څنګه چې ما مخکې ویل او بیا خصوصا مشرقي او پېښور او همداسې زموږ د وطن ټولې برخې او څنډې هر ځای ځان ته خپلې ځانګړتیا او خصوصیتونه او صفتونه لري. توپکۍ بله سرای مستوري صاحب راځئ چې یو تاسو خپل ګرانو اورېدونکو چې د قدرمن میرمن اټک صاحب شعرونه ډېرو هنرمندانو ویلي دي او په ډېر خواږه غږ نو زه به یو ښایسته سندرستوري صاحب موږ ته کښېږده چې هغه هم شعر و شاعري د اټک صاحب ده چې دوستان خسته نه سي او موږ به هم د خپل سندرې څخه خوند واخلو. دغه یو دوه کمنټونه دي که دغه ووایي چې بیا دونه تېر نه شي. بله زه به سندره ورکړم. بله زه به دا کومنټ ووایم. د ترکي صاحب استاد کومنټ مې وویله. یو کومنټ پاته دی چې احمد شاه اوتکزی صاحب راته راستولی دی چې دوی وایي چې سلام او احترامات قدرمن ستوري صاحب ته، قدرمن توربکۍ قادري صاحبې ته او د خپرونې میلمه اجمل اټک یوسفزي صاحب ته د زړه له کومې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. ستاسې خپرونې ته ناست یم، که انټرنټ یاري وکړه تر پایه به در سره یم. حتما تر اخره را سره اوسئ. اوټکزی صاحب سلام ته علیکم سلام وایم. خوشحاله یم چې قدرمن اوټکزی صاحب را سره دی. همدارنګه اټک صاحب ستاسو نږدې ملګری که مو نوم ځینې وویله نو بیا جایزه لرئ. یو څوک راغلی خپرونې ته چې ستاسو نږدې ملګری دی. نه پوهېږم زه خو نو علم غیب نه لرم. نه پرون ورسره تللی وې فاتحه ته. او بیا خو د نقل لا کړو نو که څنګه چل دی. بس اوس خو پوه شوم محترمه مانځی صاحب به موږ پرون یو ځای. بله بله قدرمن امانځی صاحب را سره دی. امانځی صاحب هم یو دروند مشر شاعر دی چې زموږ په خپرونې کې میلمه و. نو دوی فکر کوم چې څه ستونزه لري تر اوسه را سم داخل شوی نه دی. خپرونې یو لینک په فیسبوک یو لینک یې رالیږلی دی. بله یو لینک یې راستولی چې ما ته لیکلي وه چې زه څنګه داخل سم. نو زه به داسې ورته ووایم چې امانځی صاحب دغه لینک چې دې رالیږلی دی بس دغه رادیو ده، خدای دې راوله. راځه چې خپرونه ډېره خوږه ده. ستاسو ملګری اټک صاحب را سره دی او ډېر ښه شاعري کوي، خو شاعري په زور ورباندې وایو خو زموږ میلمه دی، تاسو هم راسئ. یوه خبره چې بل هم زه وکړم، زه بخښنه غواړم مخکې ما نه هېره شوله. امانځی صاحب زموږ مشر لیکوال د ښه قلم او ښه فکر او د ښه زړه او د ښه نیت څښتن دی.
او یوه خبره چې زمونږ دلته د افغان ادبي ناستې کوم بهیر روان دی د دې نه ټولو زمونږ ښه او مخلص مشر چې څوک دی هغه منځي صاحب دی چې همیشه پکې ډېره فعاله برخه اخیستې او همیشه زمونږ د ټولو نه دی د خیر په کارونو کې ډېر زیات مخکې همیشه او ورته اوږد خوشحاله او برکتي ژوند غواړم. امین امین. همدارنګه مقتدر سروري یوسفزی صاحب سره دی چې وایي ماشاءالله پروګرام مو ډېر خوندور دی. اټک صاحب، ستوري صاحب او تورپیکۍ خور ته سلامونه وړاندې کوم. یوسفزی وروره نړۍ مننه. سلام ته دی. علیکم سلام. خوشحاله یم چې تاسو ګران ځان سره په خپرونه کې لرو. نو راځئ ستوري صاحب یو ښکلې سندره به واورو او بیا به بېرته راوګرځو خپل خپرونې. هماغه ترانه چې د اټک صاحب ډېره خوښېږي او مخکې یو څو بیتونه مو ورته ویل دا به سره واورو. زما خوښېږي او که ستاسې خوښېږي وسوي نه زمونږ خو خوښېږي. زمونږ بلکل دا ډېره پخوا ما اورېدلې وه په هغه وخت کې لکه ډېره ښه لګېدله. اوس بیا هم د دې وخت او د زمانې په حساب باندې د دې حالاتو په حساب باندې ډېره ښه ترانه ده. ټول به را سره واوري انشاءالله. مقصد یو بیت یې وویل اټک صاحب نه وایي چې څو بیتونه یې ځینې وویل، یو بیت یې ځینې وویله. نو راځئ دوستانو چې ترانه واورو. سمه ده سمه ده. چې مورا ټول په یو کور کړی داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړی داسې څو غواړو مونږ چې مورا ټول په یو کور کړی داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړی داسې څو غواړو مونږ یو بے وطنا بے کفنا لاوارسا افغان یو بے وطنا بے کفنا لاوارسا افغان کچر اخلاص نو لپی غور کړی داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مورا ټول په یو کور کړی داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ لغرب لسنگر دریم لټانک کوس کړي چې یو لغرب لسنگر دریم لټانک کوس کړي چې مورا ټول په یو شکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مورا ټول په یو کور کړی داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ
یوا د خیر تیګه چې کیږدي زمونږ دواړو منځ کې یوا د خیر تیګه چې کیږدي زمونږ دواړو منځ کې چې مې د ورور سره بیا ورور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې د اغیار نه د اټک مظلوم زړګې وګټي چې د اغیار نه د اټک مظلوم زړګې وګټي چې نور اوبه د ظالم زور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو راټول په یو کور کړي داسې څو غواړو مونږ چې مو زخمونه لږ ټکور کړي داسې څو غواړو مونږ 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 واه 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 ډېر خوږه ترانه وه واقعا شعر هم ډېر ښکلی و اټک صاحب دا چا ویلی و تاسو دا شعر څه وخت لیکلی و او کمپوز د چا دی چا ویلی وه اټک صاحب دا شعر خو پخواني دی زه اورم ستاسې غږ اورئ غږ مې بلې اوس اورم زه فکر کوم دا داسې د کره خو نه شم ویلی خو تقریبا فکر کوم یو 10 کاله یا دومره دې نه بلا ډېري دا شعر پخوانی دی دې نه بلا لږ ډېرې مې و دغه وخت کې دا لیکل شوی بیا دغه چا چې ویلی دا اصلا فنکار هم نه دی دا په یو مکتب کې مدیر دی په خپله پېښور کې انجینر صاحب فضل اکبر راهي نومېږي شوقي دی ډاکټر صاحب خبره دا زمونږ یو ملګری دی او هغه خپله سندرغاړی دی او موزیشن هم دی کمپوزونه هم جوړی یو وخت دا شعر هغې وکتو ما ته ویلی که ستا خوښه دي نه به زه یوه ترانه جوړه کړم زما بلکل در سره خوښه ده بیا یو وخت یې راته دا سندره راولېږله دا ویلې نو ما هم ترې پوښتنه وکړه ما دا کس څوک دی دا خو ډېر خوږ غږ لري او ډېر ښه انداز کې ویلی دی نو بیا هغې نه وروسته مې د راهي صاحب سره انډیوالي و دوستانه د همدغې ترانې نه وروسته جوړه شوله بیا که څه هم نورې غزلې مې ویلې زما خو یارانه او دوستانه هم د همدغې غزلې دغه نه را جوړه شوه ترانې نه ورسره نو اوس چې د سندرغاړو پوښتنې ته رالو ویلی سئ اټک صاحب چې څو سندرغاړو ستاسو اشعار ویلي دي آیا خپله سندرغاړه خواهش کوي چې شعر راکړئ او که تاسو شعر ورکوئ چې دا په سندرې کې ووایاست داسې د هر شاعرو دا هیله یي او دا غوښتنه یي چې شعر یې څوک ووایي او یا لږ تر لږه خلکو ته ورسېږي بیا پیغام یې ورسېږي انسان خو حریص دی دواړه کاره کوي نو ځکه چې سړی خو دغه هم غواړي یو شاعر چې ټول عمر شعر لیکي نو دې ته خو یې نه لګي چې المارۍ او تاخچې عجب کې د دې ذهن کې پروت یا د عقل باید ووځي او خلک هم واوري او ټولنه کې بیرته غبرګون پرې وګوري چې څوک یې مني څوک یې نه مني څه اغېز په خلکو کوي نه کوي ځکه شعر دی د خلکو دپاره شاعر دپاره نه دی شاعر خو خلکو ته لیکي خو که رښتیا خبره درته زه وکړم او د
په خپله ما هېڅ وخت دا هڅه نه ده کړې او نه کوم. زما ټول ملګري معلوم دي او سندرغاړي هم دا د شته دی. ما په خپله شعر په چا جبري کړی نه دی چې چا ته یې ورکړم او ورپسې شاله شم چې دا به وایې که نه. دا کار ما نه دی کړی. نه مې شعر چا چې باندې جبري شي بس بې خوند هم نه کوي اټک صاحب. او نو نه مې ډیپلومه کړی په چا په زوره دی. خو که په یو شعر زه په خپله پوه شوی یم چې په دې شعر کې داسې بیت یا داسې لفظ یا داسې کلمات شته دی چې دا به دې ټولنه کې خلک ومني او استقبال به یې کړي په اصطلاح بل چا باندې به مغیز وکړي. نو بیا مې دا هیله په زړه کې وه او ملګرو دوستانو که پوښتنه کړې نو ورته مې ویلي چې دغه شعر کې وویل شي دې کې یو څه شته دی. نو په دې طریقه باندې بیا ملګرو شعرونه دا مې ویلي. داسې کله ډېر شوي دي چې ډېرو سندرغاړو غوښتنه هم کړې ده خو په هغې کې بیا موږ یوه ستونزه لرله د ډېرو سندرغاړو سره چې هغې هیله کړې ده راته یو کمپوز یې راکړی یو قالب یې راکړی چې په دې کې یو شعر راکړه. نو هغې ته ما ماتې بښنه غوښتې. ما ورته ویلي چې زه متاسفانه دغه وړتیا نه لرم چې زه په یو زمزمه باندې شعر جوړ کړم ځکه زه شعر ته انتظار کوم چې په خپله راشي. دا مې کوشش کله هم نه ده کړې چې زه یې په زوره ولیکم. که ځان شعر ته جوړم کوم ځای نه شم لیکلی ځکه شعر په خپله یو وخت لري. خپل خاص تاسو شاعران هستئ. زه فکر کوم زما په دغه به پوهېږئ په هدف مې پوهېږئ. بالکل صحیح ده. او دغسې شوي دی ډېر یعنې ښه سندرغاړي دي. که زه تاسو نومونه والم شاید ښه به یا به یا به نه خو دې ټولو غوښتنه کړې ده خو په دغه طریقه باندې چې په دې قالب کې یو شعر غواړو. متاسفانه زه پرې نه یم بریالی شوی. بیا زموږ نور د شاعران ملګري شته دی چې شاید زما غږ دلته واوري. بیا مې دا هڅه کړې چې هغوی سره مې دغه کړي دي ور مخامخ کړي ورته مې ویلي چې دغه سندرغاړی دغسې یو غوښتنه لري که تاسې یې کولی شئ چې دا غوښتنه یې پوره کړئ. نو بیا هغه غوښتنه یې په نورو شاعرانو ور پوره کړې. ډېرې ښې ښې سندرې شته دی چې همدغې بېلګې دي چې ما تاسو ته وویلې چې ما نه ده پوره کړې خو هغوی پوره کړي نورو شاعرانو. اټک صاحب بیا دوستان ستاسو شعر غواړي لیکلي دي په کومنټو کې چې وایي زه د دروغجنه نه شم مقصد خو دا دې لیکلي چې اټک صاحب موږ ته د یو شعر ووایي. بیا یو شعر به یو بیت به ورته بل ویم چې درد خو بیت نه شي وایي کمال شعر غواړو وایي شعر غواړو کمال. ژوند خو بې درده نه وي او ژوند خو بې درمانه نه وي او ژوند خو بې اوره نه وي ژوند خو بې جانانه نه وي. ډېر ښکلی دی. دا خو پوره غزل ووایه اټک صاحب. دا به پوره راته نه وي دا ځکه راته لږه لږه یاده ده چې دا غزل ګلپاڼې ویلې شاید تاسو سره یې زمونږ په غوږونو کې دواړه سره دغه وکړه چې دا خو چېرته اورېدل شوی دا خو پوره نه وی نو مونږ ته څه وویلو. متاسفانه چې زه ما خو تاسو ته ویلم دغسې یو تخنیکي دغه کې زه راګیر شوم هلته زه ستاسې نه او درنو اورېدونکو نه بښنه غواړم. زه مجبور یم چې د اټک صاحب شعرونه زه ورته ووایم. دوستان شعرونه غواړي نو موږ خو نسو کولی چې بې شعره دا په خپرونه مخته بوځو. مجبور یم زه ووایم. مهرباني وکړئ دا خو بلا خوند وکړي زه هم ستاسو نه واورم. دغه څو کمنټونه چې دي که دا ترې مخکې ووایي نو ښه به وي. کومنټونه خو بیا شعرونه راستول سوي دي خو زه بیا هم د شعرو څخه معذرت غواړم چون خپرونه د اټک صاحب ده او د شعرونه غواړو چې په خپرونه کې اسحاقزی صاحب لیکي چې لینک راواستوئ چې زه داخل شم. دغه مې اوس غوښتل چې ورته ووایم چې امانزی صاحب دغه تاسو لیکلې ده دغه خپرونه ده بس تاسو په رادیو کې یاست. ستاسو سلامونه ما ستاسو ګران دوست اټک صاحب ته وویله. اټک صاحب ستاسو هم صفت وکړئ ستاسو سلامونه یې واخیستله. تاسو د همدا اوس په خپرونه کې یاست. قدرمن فضل صاحب لیکلي دي چې ټکه یاره فکر کوم یو شعر دی زه باید دا یې ور ووایم بیا وروسته که کوشش کوم چې تاسو ته هم در واوروم. قدرمن شیرزاد صاحب لیکلي دي چې وایي په ځینې ولایتو کې یو مشهور متل دی چې وایي داسې غوږ یې لکه د کامې ګوړه یعنې ستاسو غږ داسې غږ دی یا داسې لکه د کامې ګوړه داسې خوږ غږ مو دی. مننه دا خو د دې لطف دی خو دا متل یې کړی د کامې ګوړه خوږی هغه پخوا کامه خو حاصلخیزه ولسوالي ده پخوا به ورته وړه امریکا ویله تولید د مخې نو ګوړه به پکې ډېره کېده نو ګوړه ځکه خوږه چې ګوړه خو هر ځای کې کېږي خو دې کې به د پېښوریانو خبره ده زموږ ډاکټر لالا پې پوهېږي دې کې به شاید ملاوټ نه و نو سوچه وه خوږه وه که نه سوچه وه دا دې کې رنګ کارډ نه و نو دغه شیونه پکې نه اوس خو متاسفانه له بده مرغه دې خوا ته هم دا دوکي شیونه راغلي په هر شي کې دغه ګډ شوي دي د رنګونه ورګډ شوي دي خو دا شیونه ټول سوچه و
نو دغه متلونه خو بیا پخوانۍ ریښې لري. د دې ورور د کور وداني. ستوري صاحب، فضل عبیدالله فضل صاحب دا ټرک د دردونو څخه یو غزل لیکلی، که تاسو یې وینئ زما څخه تیر سو دغه ووایاست. یو غزل بله وم، تر څو چې تاسو هغه غزل ګورئ زه به یو لنډ شعر دا ټرک صاحب څخه دا ټرک د صاحب د شعرو څخه مې انتخاب کړی دی، دا به دوستانو ته وړاندې کړم. وایي اټک صاحب وایي ته نغمه وژنې او بلبله وژنې، ته نغمه وژنې او بلبله وژنې، بدله وژنې او غزله وژنې. د رقیبانو که دې ومنله جانانه خپله په ځان خپله وژنې. بلکل. ژوندون رڼا غواړي او پوهه رڼا، تیاره خورېږي ډیوه څله وژنې. ستا په نستونه کې ده لرې نه ده، ته به دا توره بلا کله وژنې. وږمې فضا کې د پسرلي خورې دي، وږمې فضا کې د پسرلي خورې دي، ټبر دې مات شه ته سنځله وژنې. دا د اټک صاحب ډېر خوږ شعر و چې ما تاسو ته وویل چې اټک صاحب مریض دی، نو زه د اټک صاحب پر ځای وایم اټک صاحب زه ستا شعرونه وایم، بیا نو نقدي ماته په بانک کې راواستوه پیسې. د دې خو وضاحت کوي دغه کوم شعر چې عبیدالله فضل صاحب لیکلی دی دا دلته ماته داسې ښکاري لکه د نثر په شکل که نه، نو چې غلط یې نه کوم دغه نه به تېر شو او مونږ به یو بله دکلمه ورکړو که خوښه دي. بله صحیح ده، سمه ده، مهرباني. نه لیلا نه شاپیري پسې خفه یم، زه مې خپلې شین خالۍ پسې خفه یم. پسرلی مې د مستي دپاره خوښ دی، پسرلی مې د مستي دپاره خوښ دی، نه په ګل نه په غوټۍ پسې خفه یم. یو بشر دی خاص له نورو خدای جوړ کړی، یو بشر دی خاص له نوره خدای جوړ کړی، زه د حورو شهزادګۍ پسې خفه یم. اوس مې هر کلام نیمګړی راته ښکاري، اوس مې هر کلام نیمګړی راته ښکاري، زه د خپلې شاعرۍ پسې خفه یم. کاش چې بیا مې په سندرو باندې سر کړي، کاش چې بیا مې په سندرو باندې سر کړي، د اټک د زړه
مرغۍ پسې خفه یم دا ټک د زړه مرغۍ پسې خفه یم نه لیلا نه شاپیرۍ پسې خفه یم زه مې خپلې شین خالۍ پسې خفه یم واه ډیره مننه ډېر ښکلی و. هیله کوم ډیر ښکلی ډیر ډیر شعر ښکلی و. فکر کوم چې یو ځای زما څخه اشتباه سوې ده هغه نوره نه ده یو بشر خدای له نوره خدای جوړ کړی فکر کوم نور به وي. نه 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 خیر دویم ځل کې م جوړ کړو ډیر ښکلی و خو د اخره کې زه لږ ویرولم د مرغۍ په ځای م داسې یو غټه باښه پکې اچولې وم چې اوس راونوځي راته دا نو ستوري صاحب ابتکار کړی و ما خو وویله چې د کلمې زه کومه مګم ستوري صاحب ډیزاین ورکوي او نور یې هم ښایسته ډیر کوي ښکلی ډیر ښکلی شعر ښایسته و ډیکلومه هم ښکلې وه او ډیزاین او جوړول هم ښکلې وه ستاسو دواړو منندوی یم او احسانمنه یم مننه هیله کوم قدرمن استاد تورکي صاحب لیکلي وه چې کوم ځای مې ولیدی چې وایي خپل د اثارو په هکله موږ ته خبرې وکړئ چې څو اثار لرئ زه فکر کوم چې اټک صاحب خبرې وکړي خپل د اشعارو نمونه که راته راواخلي او بل دا د نثر په باره کې را سره لږ معلومات راکړي چې په نثر کې یوازې لنډې کیسې دي او کوم ناول دی او که نه نور هم څه شته دا مننه کوم ټول نه بیا خصوصا خپل ګران مشر ورور یا لالا تورکي لالا نه خو زموږ د پخواني ادبي بهیر انډیوالان یو ټول سره بس خو څه وکړو مسافرۍ سره ډېر لرې کړي وو او کله کله به ګورم شعرونه م لولم او د ادبي ناستو ډېر خطر نن ورځ ټوله تېره کړله بس بختور هر 15 ورځې بعد موږ یو غونډه جوړو بس بختوران نیکمرغه او بختوران تاسې یاستئ چې د پښتونخوا په ځمکه پراته استئ یاران فضا هوا هر څه چاپېریال تاسو ته جوړ دی او ښه دوستان هلته دي واقعا او موږ هم ورپسې خفه یو لکه دا اوس شعر چې تاسې ډیکلومه کوم شاعر خو نو هسې هغه دغه غر او دغه غر ولي خو ژوند هم دغسې سړی مسافر شي زړه نری شي او نو خپلې خاورې پښتونخوا پسې خفه یو خپل قوم ولس ته خبرې کلتور او ډوډۍ او هر شي پسې خفه یو چې رښتیا خبره وي خو په هر حال دې نه به تېر شو تاسې خبره د نثر او د دغه لیکوالۍ د کتابونو وکړله کتابونه ما خو یو پخوا هغه وخت کې مې ډېر پخوا لیکلی و کتاب و سمبولیک و په اصطلاح ارګ یا مرګ دا یوه هڅه ما کړې وه په پښتو ادب کې به نور هم داسې کتابونه وو لکه څنګه چې ناګار صاحب په سریزه لیکلي هغې هم په د خپلې سریزه کې دا لیکلي چې شاید بل کوم پښتو کې داسې کتاب وي خو زما نظر ته نه دی راغلی تر دې دمه چې د سمبول په ژبه لیکل شوی یعنې په رموزونو باندې په دا یو کتاب دی بل مې هم دا د ځنګل ځناور دی هغه هم سمبولیک کتاب دی او د ارګ یا مرګ بخښنه غواړم دا یو ډرامې ته ورته کتاب دی د هغې نه راوروسته شربت ګلې په نامه باندې شربت ګلې نوم به تاسې لیکلی په ده باندې یو په هغه څو کاله وړاندې چې ورته یو ستونزه پیدا شوله او دا غریبه ډېره وکړېدله نو بیا دا یو انګېزه شوه زما دپاره یو څه معلومات مې پیدا کړه څه مې لرلم ځکه چې موږ او دوی تقریبا د یوې سیمې یو دی د سپین غر په لمن کې زېږېدلي دي او موږ هم هماغه سیمه کې رالوی شوي ورسره نږدې یو څه نږدې معلومات مې هم بیا پیدا کړو په دې کتاب کې مې ولیکل چې دې ته په انګریزي کې چې هغه ریل سټوري چې ورته وایي یعنې رښتینې قصې دا نو په ناول کې هم نه راځي یوه رښتینه قصه ده البته یو ځي کې به بعضې هغه لیکوال پکې خپل مرچو مساله ورچوي د دغه دپاره نوره قصه رښتینې ده د ژوند او د شربت ګله کتاب فکر کوم چې ته پیدا کېږي دا قصه رښتینې ده دا ما کتلې ده هغه قصه چې لیکلې ټوله تقریبا رښتینې ده د دې نه راوروسته مې خواږه نثرونه چاپ شوي په خواږه نثرونو کې همدا واړه پښتو نثرونه دي دا هم تازه چاپ شوی څو کاله وړاندې په کابل کې چاپ شوی دی او د هغې نه وړاندې د طنزونو چې دا سیاسي طنزونه ورځنیو حالاتو باندې چې لیکل شوي په ورځني اغېز اخیستل شوی
دا د کرجي بابا په کتاب کې دي. هغه هم یو کتاب دی، پوخ یم تور دی، ځکه چې تورې دورې ته م وقف کړی چې په هغې کې ډېر زیات افغانان شهیدان شو، په کورونو باندې چاپې وشو یا شپیني چپې. دا د کرجي بابا نوم هم د ماشوم د یوې خولې نه د راغستل شوی دی، د یوې قصې نه. که ستاسې یاد شي، وخت یو شینډن کې یو ډېره بده پېښه وشوله چې په هغې کې ډېر زیات ولسي خلک په د ړندو بمباریو کې دغه شو، شهیدان شو. نو دغه بل کتاب دی، د هغې نه راوروسته کامه یو کلی سوسلی دی، یو تاریخي څېړنیز کتاب دی او داسې د شعرونو کتاب دی. رڼې وخت کې د پخوانی کتاب دی، ډېر پخوانی، 2000 کال کې فکر کوم چاپ شوی دی. او بیا غزل باغ دی چې د 11 کاله مخکې چاپ شوی، خو بیا او چې دا اکثره په غزل باغ کې بیا دا غزلې او شعرونه راټول شوي چې دا هنرمندانو ویلي، د دې نه راټول کړي دي او دا هم دغه کړي دي، کتاب هم ترې جوړ کړی غزل باغ. نو دې غزل باغ مخکتنه په اتریش کې د اتریش ملګرو وکړه، د هغې د فرهنګي ټولنو غوښتنې بیا هم دوستان کله کله کوي. نو ما ته هم چې یو نیم کله په یوټیوب کې څوک لینک راولېږي، کوم شعر چې زما ویل شوی دی هنرمندانو ویلي د غزل باغ، زه کله کله په خپل فیسبوک پاڼه باندې هم خپروم، کیدای شي ډېر اورېدونکي ورسره اشنا وي د غزل باغ نوم سره. دا د شعرونو کتاب دی او نور نو اوس دا ټک دردونه دي، دا اوس چې خپرېږي دا به د خیره چاپېږي. نور سیاسي کتابونه دي، دا د خلق او پرچم اختلافات، شاید تاسو لوستي ډېر، یو 15 برخې خپرې شوي دي که نه. دا یو څېړنیز کتاب دی او کوشش مې پکې دا کړی چې دغه کوم ژوندي کسان چې دي د دوی نه مې د اول لاس معلومات راغستي د شاهدانو په توګه. دې نه علاوه ختیځ ګلونو په نامه یو بل کتاب مې دی چې هغه مې یو ځل بشپړ کړی و. متاسفانه کله چې زما یو پخوانی فیسبوک اکاونټ و هغه هیک او بلاک شو، تقریبا د 10-12 کالو خواري مې پکې لاړه. هغه د کار د بوختیا د وجې نه او د ناراستۍ د وجې نه ما بل ځای کې کاپي کړې هم نه و. دا د ختیځ ګلونو ډېره برخه په هغې کې لاړه، نو اوس مې بیا پرې خواري کړې ده او یو برخه یې په دا فیسبوک کې هم خپروم، تاسې به لیدلي. دغه کتاب د خیره را روان دی، چاپېږي به. او بل یو کتاب بل و چې هغه مې بیخي بشپړ کړی او د مسافر لیکوالو په نامه باندې. دغه موږ او ستاسې لیکوالان چې په اروپا او امریکا او مقصد په دې ځایونو کې ژوند کوي، د دې یوه تذکیره وه، ډېره ښه مې ډېر کوشش او ډېره خواري مې پرې کړې وه. هغه هم په دا تقریبا تکمیل او بشپړو، هغه هم په دا زوړ اکاونټ کې لاړو. نو اوس مې بیا پرې لږه لږه خواري شروع کړې ده، که وخت یاري وکړله چې دغه بیا بشپړ کړمه او د خیره سره چاپ یې کړو. نو دغه خوري ورې هسې دي او کوی لګیا و پې. ډېر ښه لیدل مو کړي دي، ډېر ښه کار مو کړی دی اټک صاحب. دا کتابونه موږ چیرې ترلاسه کولی شو؟ که دوستان پوښتنه کوي او موږ چیرې کولی شو دا کتابونه واخلو او ویې لولو؟ دا شربت ګله، خواږه نثرونه او دا ځینې نور کتابونه، کرجی بابا، دا خو فکر کوم کابل، خوست، پېښور دې ځایونو کې پخوا پیدا کېده، ځکه ملګرو کتاب دغه ورته وړي و، بل کتاب پلورنځی ورته ما ته اطمینان هم راکړو او خلکو هم اخیستی و. د شربت ګلې کتاب هم ډېر خرڅ شو او هغه پیسې هم په دې اخرو کې یو ملګری مې چې څوک یې هملته مسؤل و، دا کتاب چې چا چاپ کړی نو هغې د یوې پروژې دپاره واخیستې، کوم محصلینو د هغې سره یې پکې مرسته کوله. نو دغه یوه ګټه یې بېرته خلکو ته هلته ورسېده، څو محصلین پرې دغه شو، شخصي پوهنتونونو کې چې زده کړې کولې، د هغې پرې لاړې تېرې شولې. نو دا کتابونه پیدا کېږي، خو غزل باغ البته نه پیدا کېږي، ځکه چې کتاب پلورنځیو ملګرو بیا راته ویلې چې خلک یې پوښتنه کوي، ما نه هم خلک پوښتنه کوي چې رښتیا خبره یو ډېر غوښتونکي لري، مینهوال خو به نه یم، خو نه پوهېږم چې مینه به ارځي که نه، خو غوښتونکي شته دی. نو زړه مې دی چې که وخت پیدا شو بیا د خیر یو ځلې بیا چاپو. بله بله. قدرمن فرهاد امدرد صاحب را سره دی چې دوی هم سلامونه لیکي. امدرد صاحب ستړی مسیح، خدای دې راوله. سلام ته دی، علیکم سلام. ګران ورور تغذي صاحب د کلمو ستاینه کړې ده چې کور مودان تغذي صاحب تاسو مهربانه یاست. ډېر ګران مشر او خوږژبی شاعر چې اټک صاحب هم ښه پېژني، عبدالحفیظ ملیار صاحب را سره دی چې ملیار صاحب هم تاسو ته، ما ته او ستوري صاحب ته سلامونه لیکي. ملیار صاحب ستړی مسیح، هر کله راسي. همدارنګه زموږ د خپرونې همکار چې ډېر غیر حاضري کوي او ډېر لږ حاضر کېږي،
سروار یوسفزی صاحب هم را سره دی چې وایي زه حاضر یم ښه ته حاضر یې چې خپرونه نږدې پر خلاصېدو ده ته اوس حاضر سوې خو دا لږ دغه غواړي تورپیکۍ خورخه ده سرور یوسفزی دا ما لږ پنشمنټ غواړي لږ یعنې سزا غواړي دا به جزا و بیا زه ورته د خیر سره حتما ورکړو نو یوسفزی ورور وایي چې بانډار اورمه او خوندونه اخلمه بس ته دې خوند اخله بیا به زه اوس تورې صاحب هم ستا سره جوړ شم قدرمن انجینر ظریف صاحب لیکلي دي چې پټمن اتک صاحب وایي زوړ اکاونټ مو یاد کړ څه وخت او څنګه د لمانځه ولاړ دا یې ستاسو نه پوښتنه کړې ده انجینر ظریف صافی صاحب وایي ستاسو د دې کور ودانې مننه زه به یو خبره بله دلته زیاته کړم چې مالیار صاحب زموږ خوږ ملګری دی او ښه په ولسي ادب برابر او ښه شاعر دی خوږه شاعري کوي همیشه نو د مالیار صاحب دی او د مالیار صاحب د ویانا یا د اتریش د فرهنګیانو نه یو ځل بیا دلته غواړم چې یو ځانګړې مننه وکړم چې زما دا دوه وروستي کتابونه چې چاپ شوي دي یو غزل باغ او یو همدا شربت ګله دي دواړه مخکتنه د دې کتابو دپاره غونډه مالیار صاحب دی او د اتریش ملګرو جوړه کړې وه چې البته زه یې میلمه کړی وم دعوت کړی وم او د دې کتابونو مخکتنه موږ په اتریش کې کړې ده او د دوی د کور ودانې چې موږ سره مینه ښودلې ده بله او اټک صاحب شیرزاد صاحب یو څه لیکلي دي زه خو شیرزاد صاحب دغسې سپینې وایم خوا دې مه بدېږه شیرزاد صاحب ګیله کړې ده اټک صاحب څخه وایي اټک صاحب ولې خپل شعرونه موږ ته نه وایي ما ته په پسنجر کې لیکلي دي خو شیرزاد صاحب معذرت غواړم چې زه خو دغسې مستقیمه او سپینه ښځه یم زه دغه هر څه خبرې سپینې کومه وایي موږ په ډېر انتظار لرو د اټک صاحب اشعارو ته چې اټک صاحب موږ ته خپل اشعار ووایي مګر اټک صاحب د هر شعر څخه یو بیت موږ ته وایي او مکمل غزل نه وایي نو زه هیله کوم چې موږ ټول دوستان وایي ټول سوي یو ستاسو اشعارو ته نو زه هیله کوم چې یو غزل موږ ته بشپړ غزل وړاندې کړي زه ګیله د سر په سترګو خو زه به ورته یو خپل عذر وړاندې کړم چې مخکې ما عرض وکړو چې زه په دې تخنیک په نور دې سیستم باندې ځکه بلد نه وم په دې سټریم باندې چې دلته سړی پاڼه واړوي نو زما غږ بندېږي او زما هر څه په همدې موبایل کې را سره دي نو یو ناغېړي مې کړې په اصطلاح یو دا به د خیره سره یو بل بنډار به بیا د خیره کله که وخت برابر شو وبکړو زه به خاص کتابچې او کتابونه مخې ته کېدم دومره شعرونه به ووایم چې تاسو ته به م نوبت در نه کړم چې خبرې وکړي اوس مې د دوی دا عذر ومني چې فقط دغه یو تخنیکي ستونزه ده د وخت کم دی که زه اوس خوځېږم را خوځېږم او چېرته کتاب او بل دغه کمپیوټر خلاصوم نو تقریبا 11-12 دقیقې دې کې موځي زه نه غواړم چې د ملګرو سره زه باید ووایم چې واقعا اټک صاحب ډېر خاکساره سړی دی واقعا یعنی کبر او غرور هیڅ شی نه لري د واقعا څه چې دی وایي هغه رښتیا ده تاسو ګیله مه کوئ واقعا دی داسې فکر کوئ چې د تلیفون د لارې څخه کولی شي چې خپل اشعار ولولي مګر وخت چې د اشعار شروع کړه د ده غږ موږ ته بیخي نه راتی نو ځکه د ده اشعار اوس نو مجبوره یم چې زه وایم ما ورته مخکې یادوري وکړه که ستاسو خیال چې اټک صاحب چې کوم ټلیفون باندې ته خبرې کوې د دې نه به شعر نه وایي خو د ده سره به بله وسیله نه وه دا تخنیکي ستونزه ده او هیله ده چې زموږ قدرمن اورېدونکي نو زموږ لالا ډاکټر صاحب ته خو تللی وې واده ته زه به دې مسلک رسوا کړم او ښه غوړه ډوډۍ دې خوړلې تاسې داسې وخت کې ما ته ویل چې 15 دقیقې خپرونې ته پاتې وو نو بیا خو ما هېڅ هم نه شو کولی که نه ما خو سل فصلو کې دا فکر کړی او کله چې موږ په واټساپ کې چا سره خبرې کوو یا مسنجر کې نورو کې سړی که بلې پاڼې ته ځي نو په دې باندې اغېز نه کوي دلته غږ سمي نو زه نه پوهېدم چې دا دومره حساس دی که نه په دې باندې مې د ټول عذر ومني انشاءالله که ژوند باقي و د خیره د نوو شعرونو سره نوی کتاب که چاپ شو بیا به یو خپرونه وکړو که ژوند و بس ډېر شعرونه به وي زه به ستا شعر وایم خو یو وعده به راته کوي چې خپل یو کتاب راستوي راته ولې نه په سترګو حتما قدرمن عبیدالله فضل صاحب ستاسو یو شعر لیکلی و چې مخکې ما زما څخه تېر سو اوس مې پیدا کوي دوی د اټک صاحب د کتاب څخه اخیستی دی چې د اټک دردونه دي داسې لیکلي دي موږ ته وایي ډیوې وژني
ماتوي بل څراغونه. ډیوې وژني ماتوي بل څراغونه، خدایه خیر کړي را الوته دي بادونه. ډېر ښه. د هر چا په مخ د اوښکي دریابونه، دې حالاتو دي چولي زموږ زړونه. ښوونځیو ته ټالۍ دي لګېدلي، رانه سکور دي پرې د پاسه بیرغونه. خاموشي ده خاموشي ده په وطن کې نغمې نشته. خاموشي ده په وطن کې نغمې نشته، ته به وایې هدیره ده او قبرونه. د وطن درده منم دي زوروري، د وطن درده منم دي زوروري. دا اټک اوښکې دي تل کړي دریابونه، د اټک اوښکې دي تل کړي دریابونه. ډېر خوږ شعر و. دا شعر چا را لیږلی و؟ دا شعر فضل صاحب را لیږلی و چې کور یې ودان ډېر ښه انتخاب یې کړی. تاسې باور وکړئ که زه وایم داسې انتخاب نه شو کوی. دا ډېر واقعا چې ښه شعر یې او بیا ستاسې نه چې ما واورېدو په اصطلاح په ما هم ډېر تاثیر وکړو، ځکه چې وطن دی، د وطن درد واقعا ډېر زورور دی، حالاتو سره برابر شعر دی. ډېر بس زه ترې خاص او ځانګړې مننه کوم د خالد ښاغلي فضل ورور. جبران قیس صاحب را سره دی چې وایي سرلوړی او بریالۍ اوسئ، بریالۍ اوسئ ګرانې او پتمنې پښتنې خورې. نړۍ مننه. کور ودان تاسو دې هم ژوندي اوسئ. امانزی صاحب بیا هم سرګردانه دی د هغه غواړي چې سټوډیو ته راننه وځي او موږ اوس په دې لنډ وخت کې موږ نشو کولی چې لینک ور واستو. بخښنه دې غواړو امانزی صاحب، خفه نه شئ که موږ خبر وای نو موږ به تاسو مخکې نه ځان سره په سټوډیو کې ستوري صاحب امانزی صاحب په سټوډیو کې دی، دا اوس هم په سټوډیو کې، یعنی په داخل شوی دی په رادیو کې. موږ کومنټونه وینو. امانزی صاحب کومنټونه خو ټیک دي، هغه وایي چې ما سټوډیو کې ځان سره شامل کړئ کنه. خو را شامل کړئ نو که دغه خو خرچه خو پې نه راځي که نه، څه خرچه پې راځي؟ نه خرچه خو نه راځي، خو زه به کوشش وکړم په آخر کې به درته یو زنګ ووهم که د زنګ د لارې څخه راسي خو ښه به وي. خو زه هم بیریږم که زه زنګ ووهم زما غږ به شاید قطع سي دلته، خو بیا به هم زه په آخر کې یو کوشش وکړم. اټک صاحب یو بله پوښتنه مې په زړه کې راګرځي، تاسو خپله څه رقم شاعري خوښوئ؟ څه رقم اشعار مو خوښیږي؟ حماسي وطني اشعار، مسافري و غمګین اشعار، د مینې اشعار؟ دا یو پوښتنه. بله جزء دا دی چې د کومو شاعرانو اشعار تاسو وایاست؟ آیا خپل ځانګړی سبک لرئ او که د نورو شاعرانو د سبک څخه تاسو پیروي کوئ؟ دومره خو به زما شاعري دغه نه یو، دومره غټ سړی هم نه یم چې زه به د خپل سبک او د خپلې لارې خاوند یم، نه دومره مطالعه لرم او نه متاسفانه دومره کار هم کړی. خو د سب خبره خو ډېره لویه خبره ده، هغه پخوانۍ په اصطلاح لږه کلاسیکه خبره هم ده. نو یو خو اوس د ادبیاتو کې ډېر چوکاټونه سره بدل شوي، را بدل شوي دي پخواني فورمونه او قالبونه. اوسنو سپین شعرونو او آزاد شعرونو کې بدلونونه ډېر راغلي دي، خو په هر حال د انسان د پرمختګ سره په هر شي کې بدلون راځي، خامخا د طبیعي خبره ده. شعرونه زه د ښو شاعران دا زموږ په دې ځوانانو هلکانو کې او د ډېر داسې کسان دي چې داسې معلومیږي هم دا ځوانان چې هغه د پوهې دغه ډېره کمه ده، مثلا یو کال 2 3 5 شاید ښوونځی ویلی لوړې زده کړې هم نه لري، خو شعرونه ډېر قوي، ډېر پاخه او ډېر سوچه دي. کله کله داسې بیتونه پیدا کېږي د دې فیسبوک په نړۍ کې چې ګورو ډېر ښه ځوانان خو په دې شعر کې ډېر څه رانغاړه دي، ډېر زور او طاقت او قوت پکې ده. یوه خبره. بله خبره دا ده چې شعر خو زه د ښو شاعرانو د ټولو اورم په دې وختونو کې چې ډېر اغېز ترې اخلم، متاثره یم. د درویش دراني شاعري مې ډېره خوښېږي ځکه چې په هغې کې یو دغسې درد دی چې هغه د هر چا درد دی، یو ملي درد پکې دی که نه. او پاتې شوه په پخوانیو شاعرانو کې
د هسې که څوک یوه خبره وکړي چې خوشحال بابا داسې ویلي، نو که هسې خبره مې په ما تاثیر کوي ځکه چې د خوشحال بابا نوم مې ورسره واغوسته، نو په ما باندې هغه خامخا اغېز کوي. بله نو دا د بله خبره بله دا ده چې تاسې ویلې چې ستا خپله کومه شاعري خوښېږي چې زه یې وکړمه. زه خو انسان طبیعي خبره ده، انسان هر شي ته اړتیا لري، ضرورت لري. پخوا ماته یو ملګري ګیله هم کوي، پخوا ته ډېره ښه عشقي شاعري کوله. مثلا یو بېلګه راته چا رالیږلې وه، د خیال محمد استاد لطف کړی او زما غزلې پې هماغه ګلاب خان او رګزي ویلي دي چې مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا ترانې هم ویلې ده د دې فضل ډېر اکبر ښه موسیقار دی. ډېر ښه موسیقار دی. هغې زما یو څه رباب شعرونه غږوي. او څه شعرونه زما انتخاب کړي او وخت یې ماته ویلی دا که په استاز ویم استاز خو د ډېر عمر هم دی او فکر نه کومه که روغتیایي حالت یې دغه مقصد دغه اجازه او کار وشو شعرونه یې وویلې. نو هغه ډېر ښه عشقي شعرونه وو، لکه مخکې چې مې ویل چې لکه سوری د جانانه زما له ځانه. دا د خیال محمد استاد هغه غزلې دي چې خدای دې ژوند ورته ورکړي، خو دا یې د هنر هغه اخرې غزلې دي، دې نه وروسته بیا نه دي ویلي چې همدا زما شاعري ده. او یا زړه مې پرخ چې ګلونو کې خو دغه تشیږي د زړه هغه هم د مینې دا- یو شی دی. دغه ټوله عشقي شاعري وه چې دغه خیال محمد استاد کړې ده او ویلې ده. خو هغې نه راوروسته دا زموږ د وطن حالات او دا هره ورځ د بدمرغۍ او دا ناورین دومره اوږد شو چې اصلا موږ ته د دې دغه نه پیدا کېږي چې سړی د زلفو مثلا د عشق او د بلبل او د دې شعرونه ولیکي. موږ چې هر شعر راځي طبیعي خبره ده چې انسان شاعر د ټولنې نه هر څه راخلي، یا په شعوري یا په غیر شعوري لحاظ باندې، یا دا احساس کولی شي یا نشي کولی، خو هغه سره اخلي چې څه په ټولنه کې دی ګوري ویني اوري. نو له بده مرغه زموږ په دې ټولنه کې دا څلور لسیزې داسې اور بل دی چې موږ یې دې ته نه یو پرېښي چې موږ عشقي شاعري وکړو. نو هر رقم شعر چې ولیکو په هغه موږ نه دغه شي، هغه سلسله ماته شي، د اول بیت کې عشقي شي، دویم کې بیا وطن شي او درد شي او د خلکو غم شي، دغه شیونه پکې راشي. نو شاعري زمونږ که ووایم دغه حالاتو ډېره اغېزمنه کړې ده که نه، په یو دغه کې نشو تللی تر پایه پورې. زړه مې ډېر غواړي چې عشقي شاعري کله کله ولیکم، هغه احساسات چې راوپارېږي، پسرلی ګل وګوري، سړی فضا وګوري، یو ښه حالات وګوري. خو روباني ماحول کې وایي چې روباني شعري وکړو نو هغه بیرته په دغه باندې بدل شي، دا حالات پکې راګډ شي. یو عشقي شعر دی زما سره سته اټک صاحب. تاسې مهرباني وکړئ چې ویې ګورو چې څومره به عشقي. ښه اټک صاحب وایي لوی سمندر کله تشیږي د زړه، لوی سمندر کله تشیږي د زړه، مینه په مینه لا ډېرېږي د زړه، دا ستا د ذکر سره مست شم اشنا، دا ستا د ذکر سره مست شم اشنا، درزا بیخي یو دم زیاتېږي د زړه. وایي اټک صاحب وایي کوي خبرې سترګې سترګو سره، کوي خبرې سترګې سترګو سره، په حال به څنګه څوک پوهېږي د زړه. واقعا وایي ښکلې په ما زه په اټک مین یم. اټک صاحب پخپله وایي ښکلې په ما زه په اټک مین یم، هر څوک خو تل ته نه رسېږي، تل ته نه رسېږي د زړه، هر څوک خو تل ته نه رسېږي د زړه. نه رسېږي د زړه. ډېر دا یو عشقي شعر و چې ما تاسو ته وویله. دا خو زه ډېر بد راګیر کړم. نو دا خو نو هغه وخت و چې حتما اټک صاحب مین سوی و. دا نه دا مین خو انسان هر وختي، مینه خو د انسان د فطرت سره زیږېدل. خبره دا ده چې دا تاسو چې ولوستو نو د آخر بیت کې تاسو توجه وکړئ، هغه د شعر ټول د ډاکټر صاحب لالا خبره نچوړې په دې آخري بیت کې راوتلی دی که نه، چې خلک په ما زه په اټک مین یم. دا یو غټ درد دی زموږ او ستاسې جغرافیایي درد دی که نه، او د جبر درد دی، د حالاتو درد دی چې هر څوک د زړه تل ته نه رسېږي. یعنې مطلب د وطن د خاورې مینه ده. که تاسو فکر وکړئ زما په شعرونو کې که هر څه لیلای او همدغه خبرې، خو درد پکې هماغه یو درد دی چې هماغه یو ملي او یو په اصطلاح فطرتي درد دی. سوري صاحب راځئ چې یو سندره واورو.
یو خوږه سندره موږ ته کښېږده، بیا پس د سندرې به بیا راوګرځو، بیا به د خیر سره خپل خپرونه هم راټول خپرونې اخري شېبې دي. اټک صاحب دغه یو سندره ستاسو دغه د کلام دی او منګل استاد ویلی دی، که خوښه دي دا به سره شریکم. مهرباني، تاسو خو ډېر ښه لکه چې ښه دغه هم کړی دی چې ورته وایي ګلچاڼ هم کړی دی. نو دا خو مونږ د خپلو اورېدونکو به د قدرمنو شاعرانو دپاره مونږ د خواري کوو لږه شانې زحمت یې مې ستلی همکاره مونږ د خواري مخکې نه لږ کوو چې د خپرونې دپاره مواد را پیدا کړو. شعر خو به دومره یي که نه خو منګل استاد ورته مینه ورکړې ته وي. مننه، په خیر اوسئ. بس دا تاسو دا منګل استاد واقعا ښایسته سندره وه. منګل صاحب په ډېر ښایسته غږ ویلي و او شعر هم ډېر ښکلی و. اټک صاحب یو ملګري پوښتنه کړې ده، انجینر ظریف صافي صاحب پوښتنه کړې ده، وایي قدرمن یوسفزي صاحب نه هیله کوم که الو اورم ستاسې غږ اورم. بله ښه. و قدرمن یوسفزي صاحب نه هیله کوم که لازم بولئ نو خپل د فیسبوک پاڼه زموږ سره شریکه کړئ د پروګرام طریقه څه او موږ ته معرفي کړئ چې موږ ستاسو صفحه وګورو. دا یوه پوښتنه وه. او بله نعیم وردک صاحب راغلی دی چې وردک صاحب هم سلامونه لیکي. ستړی مسي وردک صاحب، خدای دې راوله، هر کله راسې. ګران مشر مو قاضي انیف الله را سره دی چې قاضي صاحب تا ته هم ستړی مسي وایم، خوشحاله یم چې د پروګرام په اخرو دقیقو کې زموږ سره مل شوې. همدارنګه جبران قیس صاحب هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي او د خپرونې توصیف یې کړی دی چې د ټولو دوستانو څخه نړۍ مننه کوم. مهرباني اټک صاحب. ستاسو نه هم ځانګړې مننه کوم او بیا د ټولو اورېدونکو نه هم کوم. کورم ودان ډېر ښه پروګرام هم جوړ کړی و. د چا خبره موږ ته هم انرژي او قوت راکړه او بېرته ما د شاعرۍ احساس ته موږ لږ را ژوندی کړلو. نو مننه ستاسې نه. کورم ودال پاتې شوه د فیسبوک پخوا زما خو پاڼه ډېره پخوانۍ وه. زه فکر کوم یو د هغه کسانو نه به زه وم چې کله فیسبوک جوړ شو ما جوړ کړی وم. تقریبا 10-12 کالو پخوانۍ پاڼه مې وه. ډېر ملګري هم راسره وو، ملګرو ته معلومات هم شته، 90-95 زره ملګري وو او ډېره خواري مې پکې وه. نو هغه د حالاتو شرایطو نه پوهېږم، نو داسې کله کله مونږ فعالیتونه کوو د خپل حق او حقوقو دپاره، لر بر پښتنو دپاره غونډې هم کوو، عکسونه هم خپروو. نو په دغه مسایلو کې زه فکر کوم چې زما پاڼه قصداً کوم ګروپ یا چا هیک کړله، همدا هم د وطن او زموږ د پښتنو د افغانانو د یووالي دښمنانو پې هڅې کولې. دا اوس برحاله صفحه دې دا غواړي اوس برحاله چې مې کومه جوړه کړې دا څو میاشتې کېږي، نو دا خو دا زما په نوم ده. هر څوک چې ولیکي کوم عامه پبلک پاڼه دی، یعنې هر چا ته مخې ته راځي، کومه دغه کړې مې نه ده چې هر څوک بیا به هم زه هڅه وکړم که ستاسې پاڼه کې چېرته و لینک پې واچوم. مننه. بله په راډیو کې چې واچوئ نو بیا به ښه به وي. زه به قدرمن انجینر صاحب صافي صاحب ته ووایم چې یو صفحه یې د اټک دردونو په نامه او هغه هم اټک دردونو نوشته سوي دي چې کولی شي شاتې اشعار وګورئ، او بله صفحه یې اجمل اټک یوسفزي صاحب په نامه ده چې د انځور خو وینئ، د خپل یو انځور دی او هغه صفحه یې ده. نو زه باید ووایم چې زما ګران مشر ورور می نور محمد رئیس صاحب را سره دی. دوی هم نشه کردی چی آلیس با امید پیروزه های باز هم بیشترتان. راهی عزیز سلام های پر از محبت من تقدیمتان. خوشحال هستم که بعد از وقتها به استودیوی یا به رادیو ستوری تلویزیون شما تشریف آوردین. قدم ها بالای چشم. خدا کنه که همیشه ما را یاد کنین و با قدم هایتان برنامه ما را هنوز هم روشن کنین. نو راځي چې یو بله پوښتنه د اټک صاحب څخه کومه، شعرونه خو نه راته وایي، په پوښتنې خو دې ولاکه پرېږدم. اټک صاحب یو موږ تاسې خو ټول مسافر یو او د وطن لرې یو، یو خوږه خاطره یا ترخه خاطره د دغه مسافري د ژوند څخه که دې په یاد وي او ویې لرې زموږ سره شریکه کړه. والله ژوند خو ټول هم خوږ دی هم تریخ دی. ژوند په خپله د دغه دوه شیونو نه متضادو شیونو نه جوړ شوی دی، ځکه چې انسان په یو حال کې نه دی که نه. کله صحت دی او کله چې صحت نه وي، نو انسان بیا پوهېږي چې صحت څومره لوی نعمت دی.
او خاطرې خو متاسفانه زموږ او ستاسې ژوند داسې دی چې خواږه پکې کم او ترخه هم پکې بیخي ډېر لیدلی دي. یوازې چې همدا وطن نه مسافر یو، خلکو ته به دا هوس ښکاري یا مجبوره دي بیچارهګان حالات شرایط چې دې خواته راوځي وطن نه اروپا ته راشي او مثلا دې نورو ملکونو ته، دا به دوی ته یو خصوصا ځوانانو ته به یو هوس ښکاري او ځینې کسانو د مجبوریت ته موږ په دې ټولو خبرو باندې پوهېږو. سړي چې خپل وطن جوړي هېڅ وخت به دا هڅه ونه کړي چې چېرته لاړ شي. او زموږ دپاره نو د ټولو نه دردونکې خبره همدغه ده چې وطن نه لرې او وطن خپلو خلکو نه لرې. مخکې مې بصیر خان لالا سره ټوکه وکړم چې تاسې بختوران یاست. یو رښتیا هم واقعا دی بختوران دي چې په وطن کې دي او بیا په پښتونخوا کې اوسېږي چې ټول امکانات هلته شته. او که دا نوریسم نه د غني خان خبره چې دا خپل پښتون نور مخې ته درشي او غاړه درکړي، نو دا یو پاچاهي دی، یو عالم دی که نه. دا یو بیل خوند لري، یو طبیعي کیف دی چې انسان خپل ورور ګوري، خپل خلک ګوري، خپل ولس ګوري، خپله ژبه قوم ګوري. دا سړي ته ډېر دغه ورکوي ژوند. او ترخې خاطرې خو بیخي ډېرې دي. نو موږ به څه وي، او زه به یوه خاطره تاسو سره شریکم. دا اوس مې ذهن ته راله، زه چې کله اروپا ته رالم ته مې یوه ورځ امبولانس ولیدو او دلته کم کس غورځېدلی و او هغې ته امبولانس راغی او کس همداسې و چې زموږ او ستاسې وطن کې خلک په تیږو او په لوټو ولي معتادین. دلته کم کس معتاد و، غورځېدلی و، امبولانس ورته راغلی و، خلک پرې چاپېر وو. ما چې دا حالات ولیدو ډېر مې په اصطلاح سترګو ته اوښکې راغلې او ډېر مې وژړل چې زموږ وطن کې څه حال دی او دلته تاسې وګورئ چې د دغسې یو کس دپاره دومره سهولتونه یا دغه شته دی چې 2-3 ورته امبولانسونه ولاړ دي او پولیس هم ورته راغله او خلک هم پرې راټول دي. که نه هغه ټول بشري او انساني همدردي د دې خلکو ورسره شته دی او زموږ په وطن کې څه حال دی. نو دغه دردونکې خاطرې دي همدغسې د ژوند ډېرې زیاتې. ستوري صاحب، تاسو کوم شعر د اټک صاحب په لاس کې لرئ وایاستې او که خپرونه راغونډه کړو؟ ستوري صاحب زما غږ اورې؟ لکه چې ستوري صاحب زما غږ نه اوري، خو اټک صاحب د خپرونې غږ م اورم زما مایک بند و. زه بخښنه غواړم، زموږ د خپرونې وخت څو شېبې مخکې پوره شوی، خو د اټک صاحب خبرې دومره خوږې وي او دومره دا پوه شوي نه یي چې دا یو نیم ساعت په کم 2 ساعته وخت څنګه تېر شو. اگر چې تاسو اټک صاحب ما ته وویل چې زه به 1 ساعت خپرونه کوم، خو ما خو تاسو ته ویل چې زموږ خپرونه د اورېدونکو د خوښې سره سمه مخکې ځي. مننه ستاسې مجلس خوښې سره سمه ځي. نو اورېدونکي موږ سره تر اوسه پورې یو ځای کېږي او اوس هم ډېر اورېدونکي موږ سره په خپرونه کې راغلي دي. مننه، په خیر اوسئ. نو اخري موږ ته خپل یو پیغام ووایه، بیا به موږ خپرونه راغونډو. زه به داسې یو پوښتنه وکړم چې اټک صاحب ستاسو پیغام خپل هېوادوالو ته، د خپل نوي مثلا د ځوانانو شاعرانو ته، او یا دا حالات چې اوس په وطن کې دي، که په دې په هکله غواړئ چې خپل یو پیغام وړاندې کړئ خپل هېوادوالو ته، او که زموږ د ستوري رادیو تلویزیون په هکله کوم ویل انتقاد پیشنهاد لرئ، نو د زړه په غوږو به واورو. انتقادونه، نیوکې، اعتراضات خو په هغه وخت کې پیدا کېږي چې څوک عمل ته راوځي او کار کوي او تاسې کار کوئ. واقعا په دې کې هېڅ شک نشته چې انتقاد به هم راځي او ستاینې به هم راځي، خو زموږ او ستاسې انتقاد یا نیوکه باید په هغه صورت کې چې سړی ورته د حل لاره هم ولري او سالمه توګه باندې، نه د دې چې د تخریب دپاره یا هغه کار چې د تخریب دپاره نو هغه دردونکی دی، او چې د اصلاح دپاره انسان اصلاح پذیر دی او انسان ځان اصلاح کوي. هېڅ انسان کامل نه دی بې د خدای د ذات نه. دا انسان هر کار نیمګړی دی، هر شی چې په فني لحاظ باندې او که په علمي لحاظ انسان په هره برخه کې نیمګړی دی، خو ستاسې کار تر دې دمه د ستاینې وړ دی. د نیوکې پکې څه خاص خبره خو ما تر اوسه نه دی لیدلی. څو پروګرامونه چې زه اورم کورم ودان د ټولو نه مهمه دا ده چې په دې اروپا کې هم زه هم اوسېږم، تاسې هم اوسېږئ، دلته دغسې یو خپرونې ته وخت ورکول دا یو ډېر غټ احساس غواړي. دا په یو احساس باندې کېږي او همدغسې ډاکټر صاحب بصیر خان ستوری لالا چې زموږ دی، هغه هم دا په یو احساس باندې دا کار کېږي. ټول ستاسې نه زه منندوی یم، بریا هم غواړم د همیشه دپاره.
او پیغام مې دا دی چې انسان او خصوصا موږ او تاسې افغانان پښتانه فقط د نفرت په ځای د کرکې په ځای د یو بل د په اصطلاح د توهینولو او د لرې کولو په ځای د خپو وهلو په ځای باید یو بل سره مینه محبت وکړو، یو بل ته باید غېږه ورکړو. نظرونه هم باید دومره پراخه وي چې د ډېرو وړو وړو خبرو باندې باید ژوند تریخ نه کړو، خصوصا که هغه ادبي رقابتونه نزاکتونه یو که د ژوند په هره برخه کې. زه خپل هم دغسې یو سړی یم، کوشش مې همیشه هم دغه وي چې په مثبت دغه ډېر چلېږم نسبت منفي ته، او په زړه کې د هېچا سره کینه نه ساتم، په زوره زه هم انسان یم، درد راځي، خو هڅه او کوشش مې دی چې انسان بیا مسلمان په زړه کې باید کینه ونه ساتي. مینه محبت د ټولو نه ښه شی دی، هغه که د ورور سره وي، که د وطن سره وي، که د هر چا سره وي، نو ورین تن دی او دا انسان ته ډېرې دروازې خلاصوي، د هر چا په زړه کې ورته ځای پیدا کوي. نو ټولو نه مې هیله دا ده چې یو ښه انسان اوسي. بله ډېر ښایسته پیغام و. زموږ دوه اورېدونکي چې اوس تازه خپرونې ته راغلي دي، قدرمن بهار باران صاحب راسره دی او قدرمن غفور رحیمي صاحب راسره دی چې د دوی دواړو وروڼو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه سئ، خدای مو راوله. بهار باران لکه چې خور ده او بس. بله وبخښئ. بله بهار باران خور ته مې او غفور رحیمي ورور ته مې دواړو ته ستړي مه سئ وایم. لږ ناوخته رالاست، پروګرام مخ په خلاصېدو دی، خو بیا هم ښه راغلاست، خدای مو راوله. هر کله راسه هیله کوم چې دا کله چې اعلانونه ګوري زما اورېدونکي او زموږ ملګري، نو هغه ساعت ته متوجه اوسي چې پر کوم ساعت باندې شروع کېږي. موږ خوشحاله کېږو چې پر وخت موږ دوستان راسي او زموږ بانډار یو ځای زموږ سره شروع کړي او د بانډار تر پایه زموږ سره اوسي. مهرباني ستوري صاحب. شګفته هلال خور دا هم د پولین زما خیال دی موږ سره یو ځای شوې ده، هغې ته هم ښه راغلاست. بله شګفته هلال صاحب. بله شګفته هلال صاحب. د خپلو اورېدونکو لیدونکو نه دغه یو هیله لرم که چېرته زموږ د خپرونې ګوري اوري او چا نه وي زموږ چینل لایک کړی خوښ کړی نه وي، نو مهرباني دې وکړي چې دا موږ سره ملګري کېږي، زموږ چینل لایک کوي، هغومره به زموږ لیدونکي اورېدونکي زیاتېږي او موږ به ورته لا ښې خپرونې وړاندې کوو. همدارنګه که یوټیوب چینل هم زموږ د دا خپرونه به سبا په یوټیوب کې هم پرته وي، هغه دې هم سبسکرایب کړي. دغه یو هیله لرو. او د خپرونې آخري شیبې دي، نو اټک صاحب نه یو ځل بیا زه د زړه له کومې مننه کوم، زموږ دغه بنډار یې ښکلی کړ، زموږ ادبي بنډار یې رنګین کړ، خپلې خوږې خبرې را سره شریکې کړې، او د تاسو نه مننه کوم تورپیکۍ جانې. نو خپرونه خپله راغونډوو، که تاسو په اخره کې څه ویل غواړئ وخت پوره دی او لیدونکي اورېدونکي به نور په دغه کې نه ساتو. زه هم خپل په نوبت اول خو د ټولو اورېدونکو څخه چې ښایسته کومنټونه یې کړي وه، ښایسته ګلان یې راستول، ښایسته اشعار یې موږ ته راستوله، د دوی د ټولو څخه نړۍ مننه کوم. او خاصه بلنه د قدرمن اټک صاحب څخه کوم چې په دې لږ کم وخت کې او د ډېرو کارو فعالیتو سره بیا هم حاضر سو او زموږ بلنه یې ومنله. نو نړۍ مننه کوم اټک صاحب ستاسو نه. خدای مو کلونه ژوندي لره، په قلم مبارکات، په عمر مبارکات. مګر موږ بیا نه پرېږدو اټک صاحب، تاسو وعده کړې ده چې بل ځل د خیر سره د یو کتاب اشعارو سره راځئ زموږ خپرونې ته. نو د خیر سره موږ سره به بل ځل به راسره تلویزیوني خپرونه کوي. خدا پړه خو ما په داسې جنګو راویستلی دی، بل پلانو مې پر تا ستوري صاحب تېروله. دا پړه خو ما جنګ ورسره وکړی چې دی راغی، بیا یم کور ودان، هغه زما جنګ یې لږ فایده وکړی چې دی راغی. نو بل ځل بیا ته به ورسره جنګ وکړې چې بیا بل ځل د خیر راسي. نه جنګ نه کوو، دغه هم د جنګ سړی نه دی اټک صاحب. ځکه خو ما تاسو ته ویلې چې حتمن راځي، تاسو ته مې نوم درکړه. نو قصه داسې ده چې اټک صاحب اوس زمونږ د خپرونو دا خبره اوس یو غړی شو، نو چې کله ضرورت وي انشاءالله دغه به نه کوي، انکار به نه کوي. موږ سره به یو تلویزیوني خپرونه هم بیا په اوس نه، خو مقصد چې کله هغه راورسېږي بیا به وخت ولري بیا به وکړو انشاءالله. نو د ټولو اورېدونکو نه هم اجازت غواړو، اټک صاحب تاسو نه هم اجازت غواړو، د الله په امان روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. مننه ستاسې د ټولو نه مننه، ډېره زیاته ځانګړې مننه ستاسې نه.
د دې درنو اوریدونکو نه چې د دنیا په هر ګوټ کې دي، خصوصا په وطن کې په دې ناوخته وخت کې خپرونه اوري، لیکنې کړي، لایک او کومنټ یې تاسو ته او موږ ته راکړی د خپرونې دپاره په دې بڼه محاسئ. د ټولو منندو یم، د ټولو احسان من یم، د ټولو د کور ودانې. بس الله دې دوی ټول عزتمن لري. الله ممن سه دا چې تر بلې خپرونې پروګرام اوریدونکو ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول پر لوی خدای سپارو. الله ممن سه ستوري صاحب اټک صاحب شپه مو په خیر، د خدای په امان. الله پامان.